سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی بریا پښتو ته. یو ځل بیا هم ستاسو په خدمت کې یم د یو غږیز کتاب په وړاندې کولو سره. ځیر اوسه. د فکر ډیری برخې د لا اوس هم کنګل دي. لیکوال نظامي مشال. ومنئ دوستانو چې ډیر جالب او په زړه پورې کتاب دی که چېرته یو څوک اقدام پرې وکړي. د هغوی چې ژوند یې مخ په ځوړ دی کوچني ټکي ته اړتیا ده چې مخ بر روان شي. یو توری، یوه کلمه یا هم یوه جمله ورڅخه ورکه ده. په دې کتاب کې ولټوئ، کوچنی دی خو ښایي یو توری، کلمه یا هم جمله پکې ومومئ. ژوند د بدلون وړ دی. دا چې زه او ته لویږو پورته کیږو همدا د ژوند بدلون دی. په کوټه کې نن یې اتمه ورځ وه چې له کوټې د باندې سر نه و ایستی. عمر سخت خواشینی و خو تر عمر ډیره یې مور خواشینی وه. ټوله خواري یې ورسره وکړه خو ځوان زوی یې له کوټې د باندې راونه شو ایستی. په لامل او علت یې هم نه پوهېده. نه هم عمر ورته وویل چې ولې بهار ته نه وځي. عمر به یې ډوډۍ او چای وروړل. غوښتل به یې چې له عمر څخه د خواشینۍ لامل وپوښتي. خو عمر به تل خبره په بل اړوله. ځان یې خلاصاو او مور یې زیاتو خبرو ته نه پرېښودله. د عمر بې پروا چلند د مور خواشیني یوه په دوه کړې وه. د عمر کور کابل کې کمپنۍ ته نږدې غزني اډې ته مخامخ کوڅه کې و. په کوټه کې د ځان بندولو لامل یې دا و چې غوښتل یې د ځینو نامعلومو هغو شیانو په هکله پوه شي چې دی یې ځوراوه. هغه له انسانانو، خپلو پردیو ملګرو او له ټولو څخه نازاره و. داسې ورته ښکاره کېدل لکه دا ټول یې چې تل د ناکامۍ په لټون وي. هیڅوک پر ده باور نه لري او یوازې تر خپلې موخې ورسره دي. غوښتل یې چې په دې لامل ځان پوه کړي چې خلک یې ولې تل د ناکامۍ په لټه کې دي. عمر د ژوند په دې 21 کلن مزل کې ځان ناکام ګاڼه خو دا چې ولې ناکام و لامل یې ورڅخه ورک و. غوښتل یې ځان ته په سزا ورکولو او زیات فکر کولو سره یې پیدا کړي. اما دا اتو ورځو په تېرېدو سره سره یې په څه سر خلاص نه شو. بل خوا یې په دې کار سره مور هم له سختو اندېښنو سره مخ کړې وه. فکر یې کوه چې زوی یې پر ځان څه ونه کړي. شپه او ورځ یې پرې خوب حرام کړی و. د خپل زوی په اړه یې بوږنونکي فکرونه ذهن ته ورتلل. تر نیمو شپو به ویښه وه. کله کله به په نیمه شپه پاڅېده، خپل زوی به یې پټ وکوت او بیرته به ورڅخه لاړه. د عمر زړه مات شوی و. خپل فکر یې یوازې د ځان په غیبت ورته لګیا و. تل یې انګېرله چې تر ملګرو به په هر کار کې وروسته وي. د کوټې ورپسې بند و. سر یې پر زنګنونو ایښی و. فکرونو لاهو کړی و. په همدې شیبه کې فکر ته څه ورغله. ژر یې په کتابچه او قلم خپړه ولګوله. په فکر کې دا شیان ور وګرځېدل. ولې ناهیله یې؟ هیله ژوند ده، د حساب وړ خلک. ته لټ یا تنبل یې. ته باید د ماتې او ناهیلۍ ترمنځ توپیر وکړې. بدلون وکړه. ځیر اوسه. ومنه چې ته د غفلت په خوب ویده یې. ورته په تمه اوسه. تر اوسه دې یوازې فکر کړی. چارې دې پراخې کړه. کمزوری وجود د هر څه لپاره معیار وټاکه. د امکاناتو نشتوالی دې باید ورخطا نه کړي. په کورني نظام کې مشر په ځان ومنه، نه ظالم. ښه مزاج ولره. وخانده. خپل ځان وڅېړه. شخصیت جوړول زده کړه. غوره شخصیت اوسه. ښه ژوند یوازې په سترګو نه کېږي. فکر ته پکې ضرورت وي. دا پورتنۍ څو کرښې په قلم ژر ژر ولیکلې خو دا چې څنګه یې دا شیان په فکر کې پیدا ور وګرځېدل بیا یې هم په لامل نه پوهېده.
هر لیکلي کلمه یې 3-4 ځلې له ځانه سره ولوسته. تندی یې ګونځې ورته نیولی خو په معنا یې پوه نه شو. یو ځل بیا یې د خیال سمندر ته ور ټوپ کړ. د کتابچې هغه پاڼه یې مخې ته پرانیستې وه پرته وه په کومه یې چې همدا اوس لیکل وکړل. دا شیان زما ذهن ته څنګه راغلل؟ له ناکامۍ سره مې څه تړاو لري؟ زه د نورو انسانانو له لاسه ناکام یم. دغو شیانو یې زما له ناکامۍ سره څه؟ آخر یو څه مې باید ذهن ته راشي د عذاب نور د زغم وړ نه دی. بهر مې انسانان بریا ته نه پرېږدي او دلته مې خپل ځان او فکر لا راته بلا شوی دی. آخر د ستونزې مرکز چرته دی؟ دومره کمبخته خو به هم نه یم زېږېدلی. نه، دا کار حل لري. یو وخت به یې لامل باندې پوه شم. کمپله یې په سر کش کړه او پرېوت. د خوب غېږې ته یې ځان وسپاره. شپه سبا شوه. د سهار 8 بجې وې. لمر د ودانیو پر دیوالونو پروت و چې عمر له خوبه پاڅېدو. مور یې چای سره له پنیره ورته راوړ. عمر د مور په څېره کې ژوره خواشیني له ورایه ښکارېده. که د لیدلې وای له حده زیات د زړه پرې سوځېدو. عمر یې لامل وپوښت خو لکه څنګه چې عمر له مور څخه خپله خواشیني پټول مور یې هم ورته چلند ورسره وکړ او له کوټې ووتله. د 9 ورځو په کوټه کې د بندېدو له امله د عمر څېره تکه ژېړه اوښتې وه. ویښتان یې ګډوډ او نامنظم و. له چای څښلو سره سره د مور په فکر هم و. له ځانه سره یې فکر وکړ مور مې ماته خواشینې ده. زه باید بهر ووځم تر څو مې فکر بدل شي. که څه هم ماته د باندې واته خوند نه راکوي او نه غواړم د انسانانو څېرې وګورم خو د مور لپاره مې پر زړه ډبره ږدم. عمر د څو دقیقو لپاره هسې بې پلانه د کتابچو او درسي کتابونو پاڼې سره واړولې. بیرته په خپل ځای کېناست. شاوخوا 15 دقیقې په فکرونو کې ډوب و. وروسته له خپل ځایه پاڅېد. مور ته یې د وره له خولې غږ کړ. مورې! د عمر مور چې د پخلنځي په پاکولو بوخته وه د عمر د غږ په اورېدو یې ژر ځواب ورکړل. څه وایې زویه؟ زما یو جوړ جامې راکړه، بهر لږ کار لرم. ښه ده زویه. عمر بیا پرې غږ کړ. مورې! پاس ټانکۍ لکه چې تشه ده. سمه ده زویه. زه به اوبه په سطل کې دروړم. برېښنا نشته. مور یې ژر خپل کار پرېښود. عمر ته یې جامې او اوبه واروړې. عمر په ځان اوبه توی کړې. پاکې جامې یې په تن کړې. ګډوډ ویښتان یې منظم کړل او له حمامه ووت. بهر چې یې سر ایسته کړ ګوري چې ګرمي زیاته ده. بل خوا یې بیا ځان بې ګټې او بس انسان ورته ښکاره شو. فکر یې وکړ چې که بیرون لاړ شم ټول انسانان شناخته او نشناخته به پټې شام ملنډې ورباندې ووهي. بیرته په دروازه ننوت. د مور یې سترګې پرې ولګېدې. ژر یې ورڅخه وپوښتل زویه ولې بیرته راغلی؟ ګرمي زیاته ده. غواړم ماسپښین ووځم. چیرې تلې؟ د یو 2 ملګرو لیدو ته تلم خو اوس هوا ګرمه ده. ښه ده زویه. چای دروړم؟ نه، لږ مخکې مې وڅښل. عمر ساعت ته وکتل. 10 بجې او خپلې خونې ته لاړ. ماسپښین 4 بجې له کوره ووت. د غزني اډې ته مخامخ د کوټي سنګي او کمپنۍ سړک پر سر ودرېد. تر لنډ ځنډ وروسته کاسټر موټر ته پورته شو او مخ په کوټي سنګي حرکت وکړ. له 2 دقیقې لنډ مزل وروسته د کوټي سنګي له هوایي پله سره نږدې د کاسټر کلینر ته 10 افغانۍ ورکړې او ورڅخه ښکته شو. مخامخ د دهبوري تر پارکه ولاړ. هلته یې څو ملګري په فوټبال لوبې بوخت. دی هم یو شیبه په سیمټني چوکیو چې د میدان څنګ ته وې کېناست. خو تر لنډ ځنډ وروسته یې فکر بیا وډار شو. له خپلو ملګرو څخه یې ځان کم ورته ښکاره شو. داسې یې وانګېرله چې که د ملګرو ورباندې پام شو نو مسخرې به پرې وکړي. غوره به دا وي مخکې له دې چې د ملګرو یې پرې پام شي دا ځای باید پرېږدي. عمر له ځایه پورته شو او د پارک د شا په دروازه ووت. په
په کوڅو کوڅو کې ځان تر کوټسنګي ورساو. پرېکړه یې کړې وه چې بیرته کور ته ولاړ شي. ناهیلي له زغمه اوښتې وه. د ټولو انسانانو ترمنځ یې ځان بې ثمره موجود لیده. وخت د مازدیګر و. په کوټسنګي کې ګڼه ګوڼه اوج ته رسېدلې وه. عمر غوښتل چې له هوایي پله لاندې د کمپنۍ طرف ته تېر شي تر څو خپل کور ته لاړ شي. خو په وروستۍ شېبه کې د بولاني بوی پام ځان ته ور واړو. په جیب کې پیسې وکتلې. 170 افغانۍ ورسره وې. بیرته راتاو شو او سپین ږیري بولاني خرڅوونکي ته ودرېده. کاکا بولاني په څو دی؟ سپین ږیري سخت خوش مزاجه و. د سر لوی لوی ویښتان او سپینه ګډه وډه ږیره یې وه. چې په څو دې خوښه وي؟ نه دا راته ووایه چې په 10 دی که په 20؟ په 10 افغانۍ. عمر ځان ته 2 بولاني په کاب کې واچول. سپین ږیري ورته د چکني کاب له تازه چکني ډک کړ. عمر بولاني خوړل. سپین ږیري بولاني خرڅوونکی په دې لړ کې 2-3 پوښتنې ورڅخه وکړې. مګر د عمر هیڅ ور فکر نشو. سخت په اندېښنو کې ډوب و. ځیرک او هوښیار بولاني خرڅوونکي په څېره کې راټوله خواشیني ولیده. عمر یې پرېښود چې په کراره خپل بولاني وخوري. له کومه وخته چې عمر سپین ږیري بولاني خرڅوونکي ته راغلی و تر اوسه بولاني اخیستونکي نه و ورغلی. یوازې عمر او سپین ږیري سره ولاړ و. د عمر فکر درګرده ورته لګیا و. همداسې ورته ویل چې یو ناکام انسان یې. شاوخوا انسانان ټول تر تا بریالي او زړور دي خو ته کمجرته او شرمناک یې. سپین ږیري بیا د عمر په اړه سوچونه کول. هیڅ د ځان په فکر کې نه و او نه هم د خپل ژوند په لوړو ژورو پام و. عمر خپل بولاني وخوړل. په داسې حال کې سر یې څه ښکته اچولی و. له خپل جیبه یې 50 افغانۍ راوایستې او سپین ږیري ته یې ونیولې. سپین ږیري 20 افغانۍ ورڅخه وګرځولې او 10 یې بیرته ورکړې. زویه څه مشکل خو به نه لرې؟ عمر سر ور پورته کړ. نه ولې؟ سیرت یو څه خواشینې راته ښکاره شوه ځکه مې وویل. نه ښه یم مننه. سمه ده. عمر حرکت وکړ. 2 ګامه لا نه وتللی چې سپین ږیري پسې غږ کړ. ځوانه. عمر د دې غږ په اورېدو سره ځای پر ځای ودرېد او شاته یې وکتل. سپین ږیري په نرمه مسکا ور نارې کړې. د فکر ډېرې برخې دې لا اوس هم کنګال دي. عمر د څو ثانیو لپاره فکر وکړ خو په دې خبره یې سر خلاص نه شو. وبخښه پوه نه شوم څه دې وویل؟ همدا مې وویل چې د فکر ډېرې برخې دې لا اوس هم کنګال دي. سوچ پرې وکړه یې په معنا یې ځان پوه کړه. که پرې پوه نه شوې بیرته ماته راتلی شي. عمر بیرته مخ ور واړو. سپین ږیري ځیر د سترګو نظر پسې نیولی و. په اصل کې سپین ږیري بولاني خرڅوونکی په دې جملې سره د فکر درملنه پیل کړې وه. سپین ږیري د پراخې تجربې خاوند و. د عمر له فکري پلوه ټیټوالی باندې په دې کم وخت کې پوهېدلی و. عمر مازدیګر 2 بولاني خوړلي وو. زیات وږی نه و. د شپې په 8 بجو یې مور د شپې ډوډۍ ورته راوړه. مور عمر او کوچنی خور یې یو ځای د عمر په کوټه کې ډوډۍ وخوړه. د عمر پلار په هرات کې د یو خصوصي شرکت رئیس و. په 2 اونیو کې به یو ځل د 2-3 شپو په مخه کور ته راتلو. دا ځل یې میاشت وتلی وه چې له کوره تللی او لا نه و راغلی. د عمر د مور د شپې ډوډۍ ته خوندور خواړه تیار کړي وو. سوپ، د چرګ ښوروا، بینډۍ او ورسره مستې. 3 واړو په ګډه دا خوندور خواړه وخوړل. مور یې غابونه وایستل او کوچني لور یې هم ورسره مرسته وکړه. کله چې هر څه وایستل مور یې د وره له خولې څخه په عمر غږ وکړ. زویه راځه چای به دې د پلار په کوټه کې وڅښو. لږ به ټلویزیون ته هم وګورو. نسرین غواړي کارتون وګوري. نه مورې ته او نسرین هلته چای وڅښئ زه دلته کتاب لولم. مخکې خو دې هېڅ کله نه لوست اوس یې لولم. هیله لرم چې رښتیا به وایې دا څو ورځې بیخي بل رنګه شوی. زوی ځان ته دې پام دی؟ څنګه مورې؟ بیرون نه ځې؟ د کالیو نظم دې خراب شوی. خبرې دې بیخي کمې شوي دي.
دا عادي خبره ده، کوم مشکل نه لرم، باور وکړم. سمه ده زویه، زه به یو ګیلاس درته راډک کړم. مور یې له شنو چایو ډک ګیلاس سره له شیرینۍ ورته راوړ. عمر ورپسې پورې کړ او په کوټه کې یوازې شو. عمر مور ته دروغ ویلي چې غواړي کتاب ولولي. هغه لا تر اوسه د خپل ځان د وروسته پاتېوالي په فکرونو کې ډوب و. ځان ته یې سزا ورکوله، خو دی نه پوهېده. شاید له هغه بولاني والا سره د عمر لیدل د عمر ستونزو ورحل کړي. په ظاهر خو هغه یوازې بولاني خرڅونکی، خو شاید هغه د انسانانو په پیژندلو او رغولو کې ماهر و. عمر په سپینه پاڼه باندې دا جمله ورته ولیکله: د فکر ډېرې برخې د لا اوس هم کنګل دي. او ورته یې کتل یې 2 ساعته د نندارې ته دوام وکړ. عمر ته کوم څه په لاس ور نه راغلل. په ډېر فکر کولو ستړی شو. پرېکړه یې وکړه چې باید ویده شي. له ځانه سره وویل چې بله چاره نشته پرته له چې سبا ماسپښین بېرته هغه سپینګیري ته ورشم، کیدای شي مرسته راسره وکړي. مګر هغه یو بولاني خرڅونکی دی، له کومې لارې او څنګه به له ما سره مرسته کوي؟ چې هر څنګه وي یو وار یې ازمایم. ماسپښین 4 بجې عمر د سپینګیري بولاني خرڅونکي ریړۍ ته ولاړ. هغه په سره کړیو غوړو کې بولاني اړول. تازه یو کس خپل بولاني وخوړه او روان شو. عمر او سپینګیري سره پاتې شو. زه دې وپېژندلم. سپینګیري یو ځل ورته وکتل، بیا موسکی شو. هو ځوانه، هغه پرونی یوې بولاني در واخله. ته پوهېږې زه یوازې بولاني خوړلو ته نه یم راغلی. د هغې پرونی خبرې توضیح درڅخه وغواړم، خو ډارېږم چې دلته په درېدلو ته له کار ونه باسم، یا د هم اخیستونکي راڅخه نارامه شي. ته تل ډارېږې. زه اوس خاص کار نه لرم، ځکه مشتریان ناوخته ماښام مخال راځي. دا وخت یو نیم وي، زیات نه. مطلب مزاحم دې نه یم. هو ارامه اوسه، څه چې غواړې راته یې ووایه. پرونی خبرې د زما لپاره یو څه مهم و. بولاني خرڅونکي عمر له دې خبرې سره لږ مسک غوندې شو. بیا یې وویل: د هر انسان لپاره هغه شی مهم دی چې اړتیا ورته لري. که ستا لپاره زما هغه خبره مهمه وه، خو د ډېریو لپاره مې بیا بولاني مهم دی. زه په دې کې څه نه وایم، شاید هم درته مهمه وي. عمر د ریړې څنډه په نوکانو ګروله. ځان یې خبرې ته جوړول چې سپینګیري پسې زیاده کړي. ځوانه، هر څوک د خپلې اړتیا په لټه کې دی. ستا په حالت پوهېږم، خپل فکر دې ته بلا شوی. نشي کولی له ځانه دفاع وکړي. له ما سره چې یو عادي بولاني خرڅونکی هم له خبرو کولو ویره لري. زه له نن څخه وروسته له دې حالته په راوتلو کې مرسته در سره کوم، خو که ته وغواړې. څنګه؟ ته په دې اعتراف کوي چې مشکل لري؟ عمر یوه بله خواته وکتل. بې شمېره انسانان یو بله خواته تېرېدل. د یوه هم ده ته پام نه و. بیا یې ځواب ورکړ: هو، په دې کې شک نشته. زه تر سخت فشار لاندې یم، مګر ما د دې فشار لامل نور انسانان ګڼل، نه خپل ځان یا فکر. سمه ده، وروسته له درملنې به وګورو چې لامل یې خپله ته یې که نور انسانان. عمر سپینګیري ته له سر تر پایه نظر وکړ. هغه برابر قد لري. د سر لوی ویښتان یې په یوه توره تړلي او جامې په غوړې لوړلې وې. مګر ته څنګه کولی شې زما درملنه وکړې؟ کولی شم. ته زما د اوس حالت له مخې زما په اړه قضاوت مه کوه. شاید زه په تیر کې یو بل انسان وم. نن مې ډېری انسانان بولیانو ته ارزښت ورکوي، خو پخوا مې ټول د خبرو ولي. که غواړې مرسته در سره وکړم، زما پوښتنه به نه کوي او نه به مې هم د کار پوښتنه کوي. څه وخت مې شروع کړ، ولې مې شروع کړ، په تیر کې څه وم، دا شیان به ما نه پوښتنه نه کوي. سمه ده، زه بخښنه غواړم. له کومه ځایه او څنګه یې پیل؟ بولاني خرڅونکي په خپلو خبرو سره د عمر خبرې پرې کړې. لکه څنګه مې چې وویل، د فکر ډېرې برخې د لا اوس هم کنګال دي. باید د دې برخو په اوبه کولو او ګرمولو کار وکړو، تر څو وبهیږي او ته کار ورڅخه واخلې. هره ورځ زه تا ته له اړتیا سره سم 2 درسونه درکوم. ته یې یاداښت کوه او په کور کې لوله. دا درسونه به 10 یا 12 ورځې دوام وکړي. که یې په ګټه نه پوهېدلې، کولی شي پرته له چې ما خبر کړي نور را نه شي. سمه ده، زه چمتو یم، خو چېرته به درس لولو؟ همدلته. که د ځان رغول غواړې، زحمت به باسي. په همدې بیروبار کې به ما ته غوږ نیسي او درس به راڅخه په غور اوري. کولی شي د ځان او آینده لپاره د دومره زحمت وباسي؟
عمر یو شیبه فکر کوي، بله خوا ګوري د ګوډسنګي بیروبار تر نظر تېروي. هغه بیروبار چې بې شمېره انسانانو موټرې پکې ښکته پورته کړي، ګڼ شمېر غوږونه پکې سره غبر کېږي چې له امله یې انسانان یو هم نشي صحیح کولی. د هغه لپاره په داسې ځای کې د درس لوستلو وړاندیز یو څه نه بلکې ډېر جالب. تر فکر وروسته یې په نه زړه وویل هو کولی شم. سپین ږیري چې د عمر له خولې دا ځواب واورېد نو یو څه خوښ شو. شونډې د مسکا په دود سره بیرته شوې. ویې ویل دا عنوانونه در سره یاد کړه. ولې ناهیلۍ، هیله، ژوند، د حساب وړ خلک ته لټي. سپین ږیري عمر ته ډېر عنوانونه وویل. هغه چې عمر ته عنوانونه وویل هغه لا پسې حیرانېده. دا ټول هغه څه دي چې یو ناڅاپه زما فکر ته راغلي وو او ما د کتابچې پر مخ لیکلي. دا څنګه کېدای شي یو څه پکې تغییر و؟ نور خو ټول هغه څه دي چې ما لا پخوا د کتابچې پر مخ لیکلي وو. لکه چې دا سړی مې د نیکمرغۍ په لور برابروي. هېرېږي خو به دې نه؟ نه 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 مې هېرېږي. که یې هېر کړې مهمه نه ده. موږ به هره ورځ له دې دوه لولو. سر له سبا وخت 4 بجې او 30 دقیقې. عمر له خپل عجیب ښوونکي سره مخه ښه وکړه او روان شو. سپین ږیري پسې غږ کړ اورېده هېر مې شول. تر څو چې درس وې ته مفت بولني خوړلی شي. عمر وخندل او روان شو. سر له سبا بولني خرڅونکي د عمر په فکر پراخولو او غوړولو کار پیلوه. عمر تر سبا په دې سوچ کې و چې دا غریب بولني خرڅونکی زما له نیکمرغۍ سره څه تړاو لري. هغه خو په خپله چندانې نیکمرغي نه لري چې اوس غواړي ما نیکمرغه کړي. خیر سبا به یې ووینم چې څه خبره ده. خبره چې هر څه ده دومره ساده هم نه ده، ځکه د هغه یوه جمله ویل د عادي سړي کار نه. ولې ناهیله یې؟ ناهیلي ښه کلمه نه ده. له انسانانو سره ښه نه ښکاري. هېڅوک یې پیلوی نه دی. د ناهیلۍ په دایره کې بند انسان له ډېرو کړاوونو سره مخ وي. زما په نظر له ناهیلۍ څخه خلاصون معمولي خو باریک کار دی. هر انسان دا وړتیا لري او یوه لار حتما شته چې له ناهیلۍ څخه د خلاصېدو پلمه د ځان لپاره وګرځوي. د خدای په دومره لویه نړۍ او طبیعت کې موږ وینو چې بعضې انسانان ناهیلي کیږي. خو دا ناهیلي یې د څه له امله وي؟ آیا ټول کائنات او طبیعت ورته شا کړي؟ ټول انسانان په یو وار مخ ترې اړولی دی؟ نه. چې داسې نه ده نو بیا د ناهیلي انسان ولې په یو وار ټول طبیعت او کائناتو ته شا کړي؟ ولې له ټولو انسانانو څخه خفه دی؟ تاسې وګورئ، یو انسان له یوې وړې ناکامۍ او مات څخه ناهیلی کیږي، په بدل کې د ټول طبیعت کائناتو او انسانانو ته شا کوي. ټول طبیعت او انسانان هیڅ کله لوی انسان څخه نه خفه کیږي او نه هم ورته شا کوي. دا زموږ ناځواني ده چې له ژوند انسانان او سره یې کوو. ته که د طبیعت له یو جز څخه خفه هم یې یا هم له یو انسان څخه، ځان د دار تر رسۍ مه رسوه او ما هم ځان د 4 دیوالونو بندي کوه. ته پوهیږې د خدای کائنات بیخي پراخ دي. مخ ور واړوه چې ناهیلي دې په امید بدله شي او ستونزې دې حل کړي. انسان هم بیخي ډیر دي، انسانان هم بیخي ډیر دي. داسې انسانان شته چې له مینې ډک دي، بسنه کوي چې ته ورته شا نه کړې. هو، که یو انسان مات کړی یې شاوخوا دې لسګونه نور ګرځي چې رغولی یې شي. ای ځوانه، ناهیلي او ناامیده کېږه مه. د ژوند له هرې مثبتې کړنې او شیبې دې دفاع وکړه. هیله ژوند دی. د ناهیلۍ دویم مخ یا دا بل اړخ بیا هیله ده. دا ښه کلمه ده، معناداره او ارزښت لرونکې کلمه ده. هر انسان یې باید د پیدا کولو او موندلو لپاره په پلمو پسې وګرځي. ته یو انسان یې او هیله دې ژوند ده. په اصل کې همدا هیله ده چې ژوند او ژوند څخه یې ژوند جوړ کړی. ته ووایه ژوند نور څه دی؟ ژوند کار کول دي، د ستونزو زغمل دي او ځان ورڅخه ایستل دي، د خپل نوم او نښان پیدا کول او ساتل دي. په دنیا کې ډیری انسانان د خپل ژوند تر وروستۍ شېبې هڅه کوي
خپل نومونه او کرامې د تل لپاره په تاریخ کې ثبت کړي دي. د خپلو مټو په زور او د فکر په کارولو سره فرصتونه او مفکورې له هغوی سره زیږېدلې نه وي بلکې رامنځته کړي وي. هغوی یوازې د ځان لپاره ژوند نه دی کړی، د نسلونو لپاره یې کار کړی و. هغوی د خپل ژوند په راحت باندې قانع نه وو، بېشمېره ستړي تېرولي تر څو یې میوه د دوی له ژونده وروسته هم باقي وي. هغوی په دې هم باوري وو چې ژوند پای ته رسیږي، خو د دې ترڅنګ یو بل باور هم درلود. هغه دا چې دوی په خپل وخت کې پوهېدلي وو چې یوازې خوړل او څښل هم د ژوند معنا نه ده، بلکې د ستونزو په وړاندې مبارزه او ټټر وهل ژوند ته رنګ ورکوي. خو داسې انسانان هم وو او شته چې نه یوازې خپلې ستونزې حلوي بلکې د نورو د ستونزو په فکر او سوچ کې هم وي او د حل لپاره یې کار کوي. ته پوهېږي ځینې خو یې تر دې لا هم غښتلی همت لري. هغه کوم ډول خلک ځوانان او زلمي دي؟ هغوی هغه کسان دي چې په خپل همت سره خپل روان ژوند هم سنبالوي او داسې یو کار په لټه کې هم وي چې راتلونکي نسلونو ته ګټه ورسیږي. هغوی له ژونده استفاده کوي، پوهېږي چې که ژوند استعمال نه کړي ژوند به دوی استعمال کړي. دا ښه او غوره انسانان دي. آیا رښتیا هم داسې انسانان شته؟ هو شته. ته یو ځل شاوخوا نظر وکړه، ډېر څه به ووینې چې د انسانانو لاس به جوړ شوي وي چې نه یې پېژنې او نه دې هم لیدلي. ته له پورتنیو څخه په کومه یوه طبقه یا ډله کې ځان وارزوه. کوشش وکړه چې تر ټولو ښه انسان او تر ټولو په غوره ډله کې راشي. یوازې د ځان لپاره په ژوند کولو قناعت کول زموږ او ستاسو مسؤلیت نه دی. هیلې ولره او خپلو هیلو ته کار وکړه. که په زړو لارو کې مشکل و په نویو لارو لاړ شه، له هېڅ څه مه ویرېږه. هو زه درته وایم چې هیڅ وخت له هیلو لاس مه اخله، ځکه د یو انسان ارزښت په کار کولو کې دی. ته پوهېږې یو انسان له مرګ وروسته بیا هم راپورته کیږي. په ډاډه زړه سره یو څه وکړه، په بحراني حالاتو کې ګام پورته کړه. د نړۍ نننۍ پرمختګونه او سمونه ټول د انسانانو له خطاو څخه لاسته راغلي دي او ډېری لا پاتې هم دي. هیله مه پرېږده، ستا هیله ستا ارزښت ټاکي. د دویمې ورځې درس د حساب وړ خلک. په دنیا کې د آدم له وخته تر اوسه پورې څومره خلکو ژوند کړی ته یې اټکل کولی شي؟ که فکر وکړو بیخي زیاتو خلکو ژوند کړی دی. د هغو له ډلې د څومره خلکو نومونه په تاریخ کې ثبت او یاد شوي دي؟ ته ماته ویلی شي څومره یې د خلکو په زړونو کې لا ژوند کوي او نومونه یادېږي؟ ته ووایه تر نیمه زیات خلک تاریخ یاد ساتلي که کم؟ زه خو وایم چې تر نیمایي بیخي کم خلک تاریخ یاد ساتلي. د خلکو په زړونو کې ژوندي دي او د لیدلو ارمان یې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د هغو نورو نومونه تاریخ ولې له یاده ایستي؟ هغوی څنګه ژوند کړی او هغوی بیا څنګه ژوند کړی چې تاریخ یې نومونه یاد نه دي ساتلي؟ او دغه نورو بیا څه رقم ژوند کړی دی چې تاریخ یې نومونه یاد ساتلي؟ زه یې درته وایم تاریخ هغه خلک یاد ساتي چې زړې لارې نوي کوي، په نویو لارو ځي، هدفونه لوړ ټاکي او ترلاسه کوي هم. خپل فکر ته د عمل جامه ورغوندي، له خطره نه ویریږي. خو په هغو خلکو بیا حساب نه کوي چې عادي او معمولی ژوند د ژوند تر پایه غوره کوي. تل له نورو خلکو څخه تقلید کوي. یو خبره مو باید په یاد وي، هغه دا چې وړتیاوې او فکرونه د انسانانو یو ډول دي. فرق د انسانانو په همت، کوښښونو او د خطر منلو په روحیه کې دی. زموږ جرأت، د کار کولو کچه، د څه په اړه سوچ او فکر کوو او داسې ځینې نور شیان موږ له یو بل څخه ښکته پورته کوي. د ژوند ارزښتونه او ډول مو ټاکي. ته هم همت وکړه. هغوی چې نیوکې در باندې کوي په سړه سینه ځان ورته ثابت کړه.
ژوند کول د بیړې او تلوار کار نه دی. دا خبره یاد ساته. دنیا په هغو خلکو حساب نه کوي چې غورځېدلي او غورځېدلي پاتې شوي. د دنیا نیمایي شمیر او د حساب وړ خلک هغه کسان دي چې غورځېدلي او بیرته راپورته شوي دي. ته لاټ یې. ژوند د نور هیڅوک نشي رنګین کولی پرته له هغو قوتونو چې ستا په بدن کې دي. ته باید هغه قوتونو سره همغږي یو ځای کړې، وده ورکړې او روزنه یې وکړې. هغه قوتونه دا دي: فکر، روح، جسم. کله چې انسان خپل داخل په کنټرول کې ولري، هغه وخت کولی شي د پیښو په وړاندې زیات مقاومت وکړي، ژوند په خپل کنټرول کې واخلي، ځان راحت او آرام وساتي، په خپلو چارو کې د بې نظمي کچه مخ په ښکته راولي. د چارو د ترسره کولو د مخه مو په داخلي قوتونو کار وکړئ. فکر. د هدف لاره چارې دې په فکر کې وسنجه او تر ټولو غوره یوه پکې وټاکه. که د فکر له بې لاریو څخه کنټرول او پر هدف راټول کړ، حتما یوه لاره درته راباسي. روح. د هدف په لار کې د باید د روح داسې وروځي چې در سره ستړی نشي. د فکر پیغامونه باید پر وخت او پرته له ځنډه واخلي. جسم دی باید سم حرکت ولري چې د خلکو نظر جذب کړي. هغه باید دومره انرژي او وړتیا ولري چې هغه پیغامونه پرته له ځنډ او خنډه یې اجرا کړي کوم چې د صحیح حرکاتو په برخه کې فکر ورکوي. جسم دی باید روح او فکر ته داسې پیغامونه ونستوي چې زه ستړی شوی یم، د اوس لپاره کار بس دی. خپل جسم مو مقاومت کوونکی وروزه ترڅو د کار په جریان کې غیر منظم او له دایرې بهر حرکاتو څخه لرې وي. لنډه دا چې هره ورځ د فکر، روح او بدن ترمنځ جلسه وکړه. دلته باید فکر د زړه خبرو ته هم غوږ وي چې هغه څه وایي. هغوی باید وپوهوي چې دنیا د لټانو ځای نه دی. تاسې درې واړه په ګډه غوره او ښه کار وکړئ. ستړي نشئ ترڅو مو ظاهري څیره چې جسم پکې راځي ارزښت پیدا کړي. فکر، روح او جسم ورسره څنګ کې زړه هم وپوهوه چې دنیا د هغو انسانانو ځای دی چې تل غلطي او خطا کوي خو ګوښه، ستړی او نومیده کیږي به نه. هغه انسانان چې د خپلو هدفونو په لاره کې خطا او ورانۍ کوي تر هغو غوره دي چې بې ارزښته قرار ناست دي او نیوکې کوي. خو ته نه یې تنبل که فکر، روح او جسم کار ته وهڅوي. تنبلي نوره څه ده؟ تنبلي همدا ده چې فکر دې بې لارې شوی وي، پر خپل هدف تمرکز نشي کولی. تنبلي همدا ده چې روح دې تل ستړی وي. تنبلي همدا ده چې جسم دې د هدف پر لور تیز حرکت نشي کولی. او تنبلي همدا ده چې ټول داخلي قوتونه دې د کم کاري او بېلاریتوب له امله په ماتې باوري شوي وي. کائنات بیخي د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې انسان ته ماتې ورکړي. دا دومره پراخ کائنات د دې لپاره جوړ شوي چې انسانان خپلې وړتیاوې بیا پکې وازمایي. هو، تا ته کائنات، طبیعت او نو ټول انسانان ماتې نشي درکولی، یوازې در زده کوي، متوجه کوي او هوښیاروي دي. تا ته یوازې خپل داخلي قوتونه ماتې درکوي او درکولی شي. له ځانه مبارز جوړ کړه، داسې مبارز چې که د هیلې تر لسګونه مترو خاورو لاندې هم وي، په رابرسېره کولو یې کار وکړي، لاس باید ورڅخه وانخلي. وګوره، کله چې 22 واوره پرته وي، د مرغانو رزق ټول پوښلی وي. مرغانو ته یې پیدا کول خورا سخت وي، خو هغوی هیڅکله نه ناهیله کیږي او هیڅکله دومره نه دي ناهیلي شوي چې د ځان وژنې تر رسۍ یا داره یې ځان رسولی وي. تا کله لیدلي چې یوه مرغۍ ځان وژنه کړې یا هم چېرته په دار راځوړنده ده؟ نه، داسې دې هیڅکله نه دي لیدلي. زه باوري یم مارغان ځان وژنه نه کوي، مبارزه کوي. هغوی سخته او د ځان په بیه مبارزه کوي.
حتما به دې کله لیدلي وي چې یوه نیمه مرغۍ د یخ له امله چېرته وژل شوي وي. دا تر ټولو ښه او د مبارزې په جریان کې مرګ دی. هغوی په خپلو هدفونو او رزق پسې په هر ډول حالاتو کې وځي. همدغه مرغانو ته په کتو د کائنات هر شی همدغه مرغانو ته په کتو د کائناتو هر شی او هر وجود تا د خپل هدف په لور هڅوي. که ته فکر وکړې سهار هیڅکله سهار نه پاتې کېږي، ورو ورو غرمه شي، مازدیګر شي او همداسې خپل ځای تیارې ته پرېږدي. زه سهار ځکه خوښوم چې بار بار هڅه کوي او راپورته کېږي او له تیارو سره له جنګه لاس نه اخلي. همداسې شاید ته هم هر وخت په خپل مقام او ځای پاتې نشي. د یو ښه د چاپېریال جوړولو او ځان راپورته کولو لپاره هیڅکله له فکر کولو او کار لاس مه اخله. مه تنبل کېږه. د ژوند د هوساینې لپاره د له ستونزو سره وجنګېږه. د ژوند خوند په جنګېدو کې دی. که ژوند له پیله تر مرګه پورې راحت وای بیا به یې خوند څه و؟ بیا د لوی او کوچني مطلب درانه او سپک خلک څنګه سره پرتله کول؟ هغه وخت بیا تا او ما مقام څه کاوه؟ د څه لپاره پسې ګرځېدو؟ زه خو وایم چې همدا ستونزې دي چې یو انسان ته ارزښت ورکوي، هغه پاچاهي په ارزښت رسوي. ستړیا د ژوند خوند یو په دوه کوي، پس زیار مو د ژوند په خوند پوه کوي. د درېیمې ورځې درس. عمر 15 دقیقې وختي له ټاکلي وخته نن استاد ته راغی. نن یې ټوله ورځ په ښار کې له ښاره خپل استاد ته ور وګرځېدو. خو استاد یوازې نه و، یو ډېر غږېدونکی او جنجالي انسان یې مخ ته ولاړ و. یو 45 کلن سړی درګرده بولاني وال ته غږېده: له ګرمۍ دې مړ کړم، ستا بولاني نه پخېږي. وبخه امۍ نشم درکولی. وخت ته دې ولې نه پخول؟ زه دومره وخت نه لرم چې تا ته دلته ودرېږم. کولی شي بل ځای واخله، مهرباني وکړه. سمه ده، تا ته درېږم، خو که لږ ژر شي. لګیا یم. غوړي دې هم بېکاره او بې کیفیته دي، له بوی څخه یې پوهېږم. دا لاس پاکونه دي دومره خیرن دي چې سړی بیخي زړه نه ورځي. لږ خو سړی نظافت ته پام کوي. موږ دومره ګټو چې ویې خورو، خوراک او څښاک یې کړو. هر وخت نوي شیان نشو اخیستی. که یې راوړو هم په میاشت کې داسې کېږي. ته یو څه مرسته راسره کوی شي؟ ما ستا لپاره نه دي ګټلي، خپل کار دی کوه. اوس زما بولاني تیار شول که نه؟ واخله، تیار دي. که ته زما لپاره نه دي ګټلي، زه خو هم یوازې ستا لپاره نه یم لګیا. سمه ده، واخله، پیسې کټ کړه. ډېرو خبرو ته څه اړتیا ده؟ تر اوسه خو یوازې ته لګیا وې. سړی ګونځې تندې ونیو او لاړ. عمر تر پایه تماشا وکړه. په دې خبرو 20 دقیقې تېرې شوې. سپین ږیري عمر ته مخ کړ: زویه، داسې انسانان هم ډېر پیدا کېږي. ته وګوره د دوو انسانانو ترمنځ څومره توپیر موجود وي. ته نه غواړې چې له چا سره خبرې وکړې، خو دی به لګیا وي. هېڅ یې خپلو خبرو ته پام نه و چې څه په خوله ورتلل ویل یې. خپل ځان پر لیکه برابرول، متوازن ساتل او له ټولنیزو معیارونو سره سم ژوند کول ډېر ګران دي. زحمت، زده کړې او تمرین ته اړتیا لري. عمر ژوره ساه وایسته. هو، رښتیا هم څومره ډېر توپیر و زما او د هغه ترمنځ. که زه یو رواني ناروغ یم نو هغه هم و. همداسې ده. سپین ږیري کاکا رډ عمر ته وکتل. څنګه؟ زه نه غواړم چې له خلکو سره خبرې وکړم، ورڅخه تښتم. هغه بیا ډېر یو بې ځایه خبرې کوي، پرته له فکر کولو خبره له خولې باسي. سپین ږیری مسکی شو. ته ډېر ځیرک یې، آفرین. په ژوند کې خبرې او په ټولنه کې کړه وړه لکه باد او هوا داسې دي. که ډېر یې تیز او زیات کړو هم د ورانۍ لامل ګرځي، او که بیا یې بیخي نه وي هم ژوند ستونزمنېږي. اوس راځه درس پیل کړو.
ته باید د ماتې او ناهیلۍ ترمنځ توپیر وکړې. په تیر عنوان کې راغلی و چې هیڅ انسان یا هم د دې پراخو کائناتو کوم بل موجود تاسې نشي کولی مات کړي. یوازې در زده کولی شي کوم څه چې تاسې ماتوي هغه ستاسې داخلي قوتونه دي. پوهیږئ چې نن سبا د انسانانو ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې ډیر ژر ناهیلي کیږي. کوچنیو ستونزو او کړاوونو ته خپلې لویې هیلې په ډیرې اسانۍ پرېږدي. کله چې مات سي جان جوړولو ته یې په سخت زړه ورځي. ځینې ستونزې ځکه درته په لاره شنې کیږي چې زده کړه درکړي، هوښیار دې کړي، خو ته نه پوهیږې. ډیر ژر ناامیده کیږي او ناهیلی کیږي. بالاخره خپلې لویې هیلې کوچنیو ستونزو ته پرېږدي. بعضې ستونزې او مشکلات یو انسان د دې لپاره غورځوي او ماتوي چې تر پخوا یې کلک جوړ کړي، مګر د یو ناسم باور، عقیدې او ناسم پوهوي له وجې هغه خپلې هیلې ورته پرېږدي او ورڅخه تښتي. زه بیا هم وایم چې هغه پاچاهي ارزښت نه لري کومه چې په راحت ترلاسه شوې وي. ته باید له لویدو او ماتېدو څخه زده کړه وکړې چې تیر پخوا کلک جوړ شي. ستونزې دې باید فکر پراخ او خلاص کړي، نه دا چې کوچنۍ کړي. کله چې د خزان موسم راشي ونې بوټي پوهیږي چې مقابل شخص پرې زورور دی. باید سر ټیټ کړي، سر ټیټوي، اما د وخت په تېرېدو هغه زورور خزان هم د زوال په لور درومي. ونې بوټي بیرته په خپل وخت راپورته کیږي. ماتېدل په دې معنا نه دی چې ته ناهیلی شي. د هیلو په لور بل لاره پیدا کړه، ښایي دغه لاره مناسبه نه وي. ستا په نړۍ کې باید د ناهیلۍ په نامه څه نه وي. ناهیلي هغه حالت دی چې د ژوند وروستۍ شېبې دي وي. د ژوند لوړو او ټیټو ته باید د ناهیلي په سترګه ونه ګورې. بدلون وکړه. هر انسان بدلون کولی شي او هر انسان باید بدلون وکړي. خو دا چې څنګه بدلون کوي په خپله په انسان پورې اړه لري. کله چې د انسان داخلي قوتونه آګاه او هوښیار وي، بیا یې د ژوند په مسیر کې مثبت او رغنده بدلونونه راځي. پیښو ته متوجه او مقاومت زیاتوي. کله چې بیا همدغه د انسان داخلي قوتونه د ده له کنټروله ووځي، حواس یې پاشلي او پر خپل هدف نه پوهیږي، بیا یې هر بدلون منفي وي. د داخلي قوتونو په اړه مې یادونه وکړه. یو انسان باید پر هغو بیخي زیات کار وکړي. هر خیال، هر فکر او هر انګیزه باید د فکر له فلتر وباسي. ړوند او ګونګ اقدام باید ونه کړي. کله چې فکر بېلارې شي، جسم او روح هم بېلارې کولی شي. فکر باید د روح ته د خواهشاتو په مقابل کې حوصله، صبر او جسم ته ثابت او پر ځای پاتې کېدل ور زده کړي. همدارنګه که د جسم پښې پرته له فکر کولو پر یو لوري حرکت کوي، موږ باید سملاسي فکر او روح ته پیغام ولیږو چې د جسم حرکت وڅېړي چې د هغه د څه لپاره او چېرته ځي. له هدف سره سره خوري که نه، له هدف سره سر خوري او که نه، منفي ټکي زیات دي که مثبت. هو، ته باید بدلون وکړي، خو بدلونونه فرق کوي. له ماشومتوبه تر ځواني پورې د بدلون څنګه و؟ فکر وکړه. له ځواني څخه تر پاخه عمره څنګه؟ دا خبره باید بیا تکرار کړم چې دنیا د خطاو او غلطیو ځای دی. که خطا ونه کړې، پرمختګ نشي کولی، جرأت نشي ترلاسه کولی. زما په نظر د جرأت د ترلاسه کولو یوه لویه خطا زما په نظر د جرأت د ترلاسه کولو یوه لاره خطا کول دي. زړور انسانان څنګه زړور شوي دي؟ هغوی پوهیږي چې له هرې خطا او ناکامۍ وروسته د نورو انسانانو له نیوکو او رټنو سره مخامخ کیږي، اما بیا هم خپل کار ته دوام او ادامه ورکوي. ته په ماشومتوب کې ډیر ښه او زړور وي. همدغه د انسانانو نیوکې او رټنې وي چې بې زړه او کمجرته یې کړي. اوس پوه شوې، مه په شا کېږه. نړۍ د سیالۍ میدان دی، د بې رحمه سیالۍ. هر انسان بل انسان یو بل راپرځول غواړي، نو هوښیار شه.
ستا ګوښتوب او ناسته د هغو لپاره کومه معنا نه لري پرته له دې چې بیچاره دې ونوموي. بدلون دې کړی له ماشومتوبه تر ځوانۍ دې بیخي زیات بدلون کړی. څنګه بدلون؟ زه یې درته وایم. کله چې ماشوم وې له ژوند سره څومره زړور جنګېدې، هره خطرناکه لوبه به دې کوله، اور ته دې لاس وروړ، په اوبو کې لوېدې او لوبې دې کولې. ان له خاورو سره لوبه کولو دې ویره نه درلوده. دا هر څه دې د ژوند خوشحاله کولو لپاره کول، نوې تجربې دې زده کولې، د ځان په ازمایلو کې د هیڅ چا خبرو ته غوږ نه نیو. اوس څنګه؟ اوس نشي کولی د یو چا په مخ کې په ډاډه سره خبرې وکړي، د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره له چا سره مبارزه او د مبارزې څخه ویره لري. خو له څه او چا ویره؟ ستا ویره له کوم بل څه نه ده، له انسانانو ده، د هغو انسانانو چې خاص ستا په شان دي. حل لاره دا ده چې د ستونزو د حل لپاره باید بدلون وکړي. په ستونزو ډیر فکر مه کوه، نورې مه پسې لویوه، د شاوخوا انسانانو ډیره پروا او خیال مه کوه. ته باید بیرته ماشوم شي. که ته وغواړې که ونه غواړې، ژوند دې روان دی. که ته له خطر سره د مخامخېدو جرأت ولرې، کوی نه لرې، ورسره مخامخ کېږي. که ښه او په جرأت ورسره مخامخ شي، پرې بریالی کېږي، که نه لاندې کوي دی. ژوند دی د هغو اوبو په شان روان دی کومې چې په یوه شیوه ویاله کې بهیږي. له هر ډول ډبرو سره بې اختیاره مخامخ کېږي. بدلون وکړه، ژوند دې هم تغییر کوي. د څلورمې ورځې درس. عمر له کوره پوره په خپل وخت حرکت وکړ. له ځانه سره یې په ټکسي کې سوچونه وهل، په دې هیله چې نن بیا یو چالان انسان هلته نه وي، هسې بې ځایه انتظار ونه کړم. بعضې انسانان له ځان پرته نوره نړۍ او شاوخوا انسانان نه ویني. د نورو ژوند ته هم له هغې زاویې ګوري کوم چې خپل ژوند ته ورڅخه ګوري. بې خبره له دې چې د یو انسان او بل انسان د روح، روان او ژوند ترمنځ یو عالم توپیر موجود دی. ځیر اوسه. ژوند دې دومره لوی نه دی چې ته په هر کار کې تېروتنه او خطا کوي، بیا یې اصلاح کوي. ژوند به دې هله ښه او ستا له وړاندوینو سره سم پر مخ لاړ شي چې له تکراري خطاو څخه مخنیوی پکې وکړي. ته باید له خطا او تېروتنې ونه ویرېږي، خو تر خپله وسه باید ځان ورڅخه وساتې. په کارونو کې د دقت له خطاو څخه ګرځوي. ژوند بهیږي لکه شمع، هغه ساعت چې وبهیږي بیا نه تکرارېږي. په بهېدلي ژوند پسې ډېر سر مه ګرځوه. اوس ژوند ته دې متوجه شه، ځیر شه او د نر غوندې پر مخ یوسه. پام دې وي چې د ژوند پر مخ وړل توپیر لري. ځینې یې داسې پر مخ وړي چې تل ګیلې کوي، په دې لړ کې زیات فرصتونه ورڅخه ضایع کېږي. ځینې بیا فرصتونو ته ځیر وي، وخت ورکوي او په پیدا کولو او جوړولو یې کار کوي. هغوی د فرصتونو له استعمال خوند اخلي. ګیلومانو ته وخت نه لري، باید خپل ژوند ته ځیر شي. لکه څنګه چې ته د ځان د بل څه د ژوند مسؤل نه ګڼې، همداسې نور ستا د ژوند مسؤلان نه دي. شاوخوا انسانان دې دومره بیکاره او اوزګار نه دي چې ستا ژوند ته یې پام وي، تر څو فرصتونه درته په ګوته کړي. د ژوند د ښه والي لپاره باید فرصتونه جوړ او استعمال کړي. خدای تعالی تا ته یو فرصت او ډالۍ درکړې ده چې هغه ژوند او ژوند کول دي. نور فرصتونه ته په خپله جوړ کړه، کار او زحمت وکړه او خدای تعالی دغه درکړي ډالۍ لا پرې رنګینه او خوندوره کړه. که ته د هر څه او هر څومره انتظار کوي، خو د خدای تعالی دغه درکړې ډالۍ در سره انتظار نه کوي. هره شیبه چې د ژوند د تیریږي د اور د لوګي په شان در څخه الوځي او بیرته خدای تعالی ته ورځي. ژوند چې د انتظار نه کوي، استعمال یې کړه او د رنګونو لپاره یې فکر په کار واچوه. فرصت هیڅ چاته یو ګام نه دی رامنځته شوی. فرصت هیڅ چاته یو ګام نه دی رامخته شوی.
ترڅو چې هغوی نه دي وړاندې شوي. سمه ده، که ته د فرصت انتظار کوي خو مه هېروه چې ژوند دې در سره انتظار نه کوي، په تیزۍ سره خپل مزل لنډوي. د یو فرصت ایجادول او د هغه په لټون پسې وتل د همدومره سخت وي لکه څومره چې انتظار سخت دی. موږ حتما په ورځ کې څو ساعته وخت بې ځایه او بېکاره تېروو. په دې لړ کې په بې ځایه خبرو او باټو بوخت یو. هر څه چې تا ته مهم دي که هغو ته په تمامه معنا ځیر شي هرومرو یې ترلاسه کوي او ورته رسېږي. خدای تعالی ژوند تا ته د یوې بلې شمعې په شان درکړی، هغه چې بلیږي او سوځېږي. که ته په ژوند کې هره ورځ یو 2 ساعته بې ځایه تیر کړې او یو 2 ساعته هم ګیلې وکړې، باور ولره چې ژوند به دې بېمانا تیر شي. ای ځوانان، ژوند یو قلم په شان بهیږي، دغې بهېدا ته متوجه اوسه. قلم که د یو ماشوم په لاس کې وي هسې بې ځایه مصرفي، اما که یو هوښیار او عالم انسان ته په لاس یې ورکړې داسې یو کتاب پرې لیکلی شي چې په پیړیو خلک استفاده ورڅخه کولی شي. ومنه چې په غفلت کې په تیرو عنوانونو او تفصیل کې چې کوم څه وو ټول پر دې راڅرخېدل چې راپورته دې کړم، قوت درکړم او د فکر په روزلو کې دې کار وشي تر څو د ژوند چارې دې ښې پر مخ یوسي. خبره بیا هم پر هغو ټکو راګرځي، خو یو څه په توپیر. انسان زه او ته په غفلت کې یو. د ژوند د چارو د پرمخ وړلو لپاره باید یو څه دقیق فکر وشي. دا خبره به تکراري درته ښکاره شوي مګر په تکرار ارزي. یو څو خبرې درته کوم، تر ویلو وروسته یې په اړه ژور سوچ او فکر وکړه. که شخصیت جوړول زحمت او کار غواړي، په بیکاره کېناستو دې هم څوک آرامه نه پرېږدي. که ټولنیز کېدل ستړیا، هڅه او محنت غواړي، په کور کې کېناستل به هم د کورنۍ او خپلوانو له ډول نیوکو سره مل وي. که د نورو انسانانو مرسته او د خیر کارونو تاواني کوي، پیسې درڅخه مصرفېږي، په ذخیره کړو پیسو به دې هم خلک بېلابېل ښه او بد نظرونه ورکوي. بشریت ته کار کول، ژمنتیا او اخلاق به دې د هغوی د خبرو سر ټکی وي. د هغو خبرې او نظرونه چې تر تا ورسېږي په ذهني ګډوډیو او فشار دې اخته کولی شي. دلته یې زه په اخروي تاوان نه غږېږم. هسې انسان په غفلت کې دی، که نه په دې دنیا هر څه محنت دی. که له ټولو چارو لاس واخلې د خلکو میخونه در راوړي، د خلکو مخونه در راوړي، د هغو د خبرو سر ټکی کېږي. که بدن دې نه ستړی کوي، ذهن دې در ناراموي. که بیا کار وکړې، امکانات پیدا کړې، له نورو انسانانو سره مرسته وکړې، سمه ده چې بدن به دې ستړی وي خو انسانان به دې په ښه او نیک نامه یادوي. کله چې د هغوی ښې خبرې تر تا در ورسېږي، ذهن د آرام او قوت پیدا کوي. په خیروي ګټو یې زه نه غږېږم. ګوره، که د جنت ګټل محنت غواړي، تقوا او نیک عمل غواړي، دوزخ ته هم ورتګ څه مفت نه دی. د هغه لپاره هم باید له ځانه غل او دروغجن جوړ کړي. په خپل سر باید قسم الزاهمه واخلي. په ډیرو چټلیو باید ځان ورته ککړ او اخته کړي. انتخاب ستا په لاس کې دی. ته باید د یو ځوان په توګه د کورنۍ، هیواد، دین او انسانیت خیال وساتې. د 5مې ورځې درس ورته په تمه اوسه. مخامخ نړۍ دې رقیبه ده، ستا یوې وړې خطا ته شیبې شمیري. ژوندانه ته تل لکه د نښه شوي ښکار په شان په ځیر ګوره. کومه ناغېړي دي ښکار در څخه خطا کولی شي، که ستا راپورته کېدل امکان لري، یو ځل بیا دې هم لویدل امکان لري. هر وخت چمتو او په تمه اوسه. دا نړۍ د لوبو میدان دی. که ته وغواړې که ونه غواړې، اوس د لوبې جامه یعنې ژوند پر تن کړی دی، لوبېږي به. که ستا لویدل امکان لري، پورته کېدل دې هم شوني دي. که هیله پیدا کولی شي، یو ځل بیا هم نه هیلی کېدلی شي. ته باید وجنګېږې او وجنګېږې.
همدا ژوند دی او همدا یې معنا ده. ته چې کله یو زخم ملحم کړې ډیر وخت نه لري، هغه لږ وخت چې لري بل زخم ته د چمتوالی ونیسه تر څو هغه پټې کړې. ته باید له هر زخم ملحم کېدو وروسته بل زخم ته په تمه اوسې. په تمه اوسې حالات تغییر کوي. شاید ژوند مو په ناڅاپي توګه 180 درجې تغییر وکړي، لکه موسم چې له پسرلي څخه خزان تغییر کوي، خو خپل توازن به له لاسه نه ورکوئ. دا مه هېروه چې که له پسرلي څخه خزان تغییر کولی شي، له خزانه بیرته پسرلی هم تغییر کولی شي. تر اوسه دې یوازې فکر کړی دی. فکر هم یوه نړۍ ده، همدارنګه زموږ عملي ژوند هم. زما په اند یو انسان په یو وخت کې په 2 بېلابېلو نړیو کې ژوند کوي. کار پکې کوي او له ستونزو سره پکې مخ کېږي، ځان پکې خوشحاله کوي او انرژي مصرفي. هغه 2 جهانونه چې هر یو انسان په یعنی وخت کې په کار پکې بوخت وي، یو زموږ او تاسو ظاهري لمس کېدونکی او روان ژوند دی، بل هغه فکر دی چې موږ او تاسې هلته هم شتون لرو. ځینې انسانان په فکرونو او خیالي نړۍ کې ښه ژوند کوي، ظاهري او لمس کېدونکي ژوند ته یې توجه کمه وي. همیشه د فکر په جهان کې وي، ظاهري او لمس کېدونکي ژوند یې له دې امله چې توجه یې ورته کمه وي، ځینې وخت له ستونزو سره مخ وي. ځینې بیا له فکر ګټه او استفاده کوي، هلته پروګرامونه او بعضې تجربې سرته رسوي او ډېر ژر یې په لمس کېدونکي ژوند کې هم پیل کوي تر څو سالم پرمختګ وکړي. ته په کومو انسانانو کې راځې؟ په کومه نړۍ کې ژوند ښه پرمخ وړي؟ زیات وخت چېرته تېروې؟ کله چې یو څوک په خیالاتو او نه لمس کېدونکي پټ ژوند کې تر مري ډوب وي او نشي کولی خپلې تګلارې، تجربې او پروګرامونه حقیقي او لمس کېدونکي ژوند ته راوباسي، بیا د له ژونده ګیله هم نه کوي. کله چې یو څوک خپله ټوله انرژي په خیالي نړۍ کې په مصرف رسوي، نو حق یې کېږي چې په حقیقي ژوند کې له ستونزو سره مخ شي. یوازې فکر مه کوه، عمل هم ورسره ملګری کړه. ته چې د ژوند د ښه کېدو لپاره یوازې فکر کوې، عمل نه وي ورسره، نو هغه یوازې فکر دی چې په نه لمس کېدونکي او نه لیدونکي ژوند کې دې پروت دی. ځینې انسانان دواړه جهانونه په یوه تله سره تلي، لکه څنګه چې په فکر کې ژوند پرته له ستونزو او خپلې خوښۍ پر مخ بیایي، همداسې تمه له حقیقي ژوند هم لري. ته باید د ښه ژوند جوړولو لپاره له داسې انسانانو ونه اوسې. کله چې یو انسان په فکري او خیالي نړۍ کې د ښه ژوند لپاره پلان جوړوي، هلته فکر کې عملاً کار پرې کوي. کله چې د پلان په عملي کېدو ستونزې او خطرونه مخته راشي، ډېر ژر پرې بریالی کېږي. پلان له خپلې خوښۍ سره سم پر مخ بیایي، خو په حقیقي ژوند کې بیا داسې نه وي. هماغه انسان ویریږي، نشي کولی چې د خیالي نړۍ په څیر په حقیقي ژوند کې له ستونزو سره په زړورتیا مخ شي. ټوله ستونزه همدا لږ اندازه توپیر دی. اصل کې کولی هم شي، مګر د فکر د نړۍ په پرتله په اصلي ژوند کې زړورتیا لږ اندازه کمه ده. ته همدا لږ اندازه کموالی له منځه یوسه، تر څو وکولی شي چې خپل ژوند د خیالاتو په څیر ښکلی کړي. دا چې یوه لویه او ریګ لرونکې صحرا تل صحرا پاتې شي، کیدای شي چې خپله همداسې وغواړي، ځکه هره خاشه، هره نښه او هر پل ډېر ژر په خپل ځان کې پټوي او نه غواړي چې د کوم څه اثر پرې ښکاره شي. د شپږمې ورځې درس: د غوړیو سوي بوی پورته کېده. عمر په خپل وخت ورسید. استاد یې له 2 سوالګرو ماشومانو سره په خبرو و. عمر آرام څنګ ته ورته ودرېد. د غوړو سوي بوی عمر په تنګ کړ. کړۍ ته یې ور وکتل، بولاني تک تور پکې اوښتی و. استاد ټول وسوځېده. بولاني خرڅونکی د عمر په خبره هېڅ ورخطا نه شو. آرام یې کړۍ ته وکتل. سوځېدلی بولاني ایسته کړ. عمر په ډېر حیرانتیا او تعجب سره ورته وکتل. له ځانه سره یې وویل، عجیبه ده، دا سړی هېڅ وارخطا نه شو. له خولې یوه بده کلمه هم هغو ماشومانو ته ونه وتله. همدومره یې هم ورته ونه ویل چې ځئ ورک شئ، ستاسې لاس مې بولاني وسوځېده. د دې غریب سړي څو بولاني وسوځېدل. غوړي خراب شول، خو په تندي کې یوه ګونځه هم پیدا نه شوه، بلکې په ډېرې خوشحالۍ سره هغه ماشومان رخصت کړل. دا څه عجیبه سړی دی. ماشومان لاړل.
د تل په څیر ډیر ښه په مسکا درس پیل شو. د شاګرد او استاد ترمنځ اضافي خبرې بیخي کمې وې. چارې دې پراخې کړه. که ته د ژوند په جریان کې په یو مشخصه لاره باندې تګ راتګ کوي، ډېر امکان لري چې له ستونزو سره مخ شي. داسې چې زړه دې توریږي او له یوې تکراري لارې څخه ستړی کیږي. په نویو لارو لاړ شه او نویو لارې جوړې کړه. که ته په یوه لاره ځې نو دا به دې معنا نشي کیدی چې ژوند به دې اوږد او له خطر څخه بچ وي. د دومره اوږدې زمانې په تېرېدو سره دا فکر او مفکوره باید اوس له انسان سره نه وای. اما د افسوس ځای دی چې اوس هم ځینې انسانان د ویرې له امله محدود ژوند کوي. د خپل فکر ویده برخې دي او راویښې کړي هغه برخې چې د خطر منلو وړتیا پکې وي. څومره چې کائنات لوی دي تر هغو څو چنده د فکر لوی دی. ته ولې په محدودو چارو سر یې؟ خپل فکر دې دومره لوی کړه څومره چې له یو انسان سره ښایي. له یو انسان سره د فکر لویدل دومره ښایي څومره چې د سترګو نظر رسي. هغه خبرې په جرأت سره ووایه کومې چې د فکر او زړه پر دیوالونو له وختونو راهیسې لیکلي دي. کله چې د فکر لوی کړ هغه وخت پیل خپل کارونه پراخولی شي. د ژوند خوند هغه وخت زیات شي کله چې یو څوک وغواړي تا محدود کړي. برعکس ته خپل چارې او فکر تر پخوا لا پراخې کړه. لکه څنګه چې هڅه کوي ژوند دې له بې لاریو څخه راوګرځوي، همداسې د فکر سم سیخ او پر لار کړه. مطلب مې دا دی چې لومړی دې باید په فکر کار وکړي. فکر دې پر هغه لاره بوځه کومه چې د ټاکلي هدف پر لور تللې ده. د لارې یوې بلې غاړې لوحو خلکو او د خلکو د خبرو ته ډیر نظر مه کړه. سیده خپله لاره وهله. خدای مه کړه هسې نه چې کوم ګړنګ ته ولویږي. د پلان جوړولو مرکز فکر دی. په کومه اندازه چې فکر پراخ او په پلان متمرکز وي په هماغه اندازه چارې بریالۍ او پراخې وي. یو جنگ وکړئ، دا جنگ مو د بدن دننه دی. زه یې درته ښیم. کیدای شي چې په کولو سره یو داسې خبره پیدا کړئ چې ځواک، قوت او انرژي درکړي. د دې جنگ په اړه لومړی معلومات دا دي. د فکر او زړه ترمنځ هم یوه اړیکه وي او شته. ډېرې خبرې په زړه کې هم وي. ځینې وخت یې بیا فکر ته ولېږدوي چې څه ګټورې دي که نه. تاسې دغه جنگ د دې لپاره کوئ چې د زړه ناول شوي خبرې را سره برسېره او فکر ته انتقال کړئ تر څو د زړه او فکر ترمنځ لانجه ختمه او یو سالم اړیکه جوړه شي. هغه جنجال چې فکر او زړه یې د یوې پرېکړې پر وخت سره کوي باید له منځه لاړ شي. د بریالیتوب لپاره اړینه ده چې زړه د فکر ملګری وي، خنډ او ځنډ ورته جوړ نه کړي. اوس یې درته وایم د فکر لښکر مو اماده کړئ چې په پټو لارې د زړه تر دیوالونو ورسوئ. هغه لسګونه پټې چې د زړه پر دیوالونو مو لګېدلي د دغه لښکر په واسطه واړوئ. تاسې پوهیږئ د هرې پټې تر شا یوه خبره شته چې بې شمېره ګردونه پرې پراته دي، خو ارزښت یې تر سرو زرو زیات دی. په رایستلو او کولو سره یې کولی شي چې یا ځان یا هم نور نیکمرغه کړئ. یوه خبره دې باید له دې جنګ وروسته په زړه وي. هغه دا چې دغه ارزښتمنې خبرې سیده د خولې په لور مه وړه. لومړی فکر ته ورسه او هلته یې د فکر په فابریکه کې پروسس کړه. ستا کمزوری وجود. بعض انسانان خپل ځان د نورو په پرتله کوچنی ګڼي. د هغوی دا ډول فکر بې ځایه او بې بنسټه دی. هسې ځان خطا کول او تېرېستل دي. هیله ده چې ته به له دې ډلې نه یې او ما هم اوسه. په یوه خبره زه هم پوهېږم. ته په کور، کلي او ټولنه کې یوازې یو موجود یې. د کور دننه دې هم د فکر په خلاف څو فکرونه یو ځای دي. همدارنګه په کلي او ټولنه کې هم ستا فکر په یوازې ځان د هغو لپاره په میدان ولاړ دی. له هرې خوا ګزارونه خوري او شاوخوا دې له مخالفو کسانو ډکه ده. د دې هر څه باوجود ته څه کوې؟ ځان به نه دوکه کوې او نه به یې زیانمنوې. په زور به ځان ناچاره نه ښایي. ته چې څنګه ځان احساسوي او څنګه فکر دې ځان په اړه کوي، د ځمکې پر مخ اکثریت انسانان او همدارنګه ستا مخالفین له ورته ستونزې سره مخ دي. توپیر له ځان او نورو سره په چلند کې دی. هغوی نه غواړي تسلیم شي، مبارزه ټاکي، د ژوند په ستونزو تر غږېدو دا غوره ګڼي چې اوږو ته یې پورته کړي. اوس هغوی پرېږدو، خبره خپل منځ ته راولو. څه فکر کوئ؟ که د تسلیمي غږ پورته کړئ آرام به پرېښودل شي.
که لاسونه اوچت کړئ خدای به پوښتنه درنه ونه کړي وبه دې بخي. زه خو وایم چې خدای هرومرو د لوړې او ارزښتمنې ډالۍ چې ژوند دی پوښتنه در څخه کوي. خدای ژوند درکړی، ژوند له لوړو ژورو سره مبارزه ده. هغه وخت بخي چې په دې مبارزه کې برخه واخلې ولوبېږي. دا مهمه نه ده چې څو وارې بریالی کېږي یا څو وارې ماته خوري. که تسلیم شي خدای به تر ټولو سختې پوښتنې در څخه وکړي. هغه وخت به د خپل وجود او فکر په وړتیاو پوه شي. معلومات به درته وشي چې له خپلو وړتیاو د ډیره کمه ګټه پورته کړې او ډیر څه دي چې سلامت بیرته له ځان سره کور ته وړي. حیران دریان به خو وخت به له وخته تیر وي. ته په همدغه کوچني وجود او فکر د دې پراخو کائناتو یوه برخه یې. حتما خپل ځای پکې لري. د پیدا کولو لپاره یې هڅه وکړه. ته د خپل ځان نه ډېرې لوړې وړتیاوې لرې. که ته یې ډېرو هم ورتیر شو هومره انرژي قوت او وړتیا خو حتما لري چې خپل ژوند پرې جوړ او معلوم کړي. که له فکره ښه استفاده وکړي کولی شي چې تاریخ یوه برخه او داستان پرې جوړ کړي. ته په همدغه فکر کولی شي نادره او نوي کارونه رامنځته کړي. ته د خپل فکر په خزانو کې داسې وړتیاوې لري چې په واسطه یې خپل کورنۍ مشکلات حل کړي. په کاري ساحه کې پرمختګ او نوښت وکړي. دا یوه خبره در سره یاداښت وي. تیاره که هر څومره زوروره شي بیا هم هغه کوچنی ګروپ چې یو اندازه انرژي ولري د هغې په یوه برخه خپل رڼا خپرولی او واکمنولی شي. د اوومې ورځې درس پرته له ځنډ او خنډ درس شروع کړ. کوم اخیستونکی نه و. د هر څه لپاره معیار وټاکه. ژوند ډیر ډولونه او رنګونه لري. زه له بېلې زاویې، ته له بېلې زاویې ورته ګورې. ځینې په یوه برخه کې مصروف دي، ځینې بیا په بله برخه کې. هیڅوک زما او ستا په شان نه دي، نه هم زه او ته کټ مټ د هغوی په شان یو. دا چې زه بیل رنګ د کالیو ته بیل، زه یو ګل ته بل، زه سهار او ته ماښام، زه د پیسو سپما ته یې مصرف خوښوي، دا مو توپیرونه دي. همدا وجه ده چې څوک خوشحاله ژوند کوي، څوک خفه. همدا انتخابونه دي. مونږ یو له بل سره بیلوي. څوک د خپل انتخاب له لاسه په ګړنګ کې لویږي، څوک بیا پر بره غره ته رسیږي. دا یو ډیر د لوړ ګراف په اندازه توپیر نه ده. ما داسې انسانان لیدلي چې د ژوند په چارو کې له حده زیات فداکاره وي. برعکس هم شته هغه چې ډیر زیات احتیاط کوونکي دي. په اړه به یې قضاوت سخت وي ځکه چې د شرایطو تغییر او بدلون له وجې کله په احتیاط کوونکي باندې نیوکې کیږي، کله بیا د خلکو خولې په فداکارو پسې وي. سمه ده چې ما او تا د دې څو ورځو په جریان کې سطحي سره وپېژندل، خو بیا هم ستا د ژوند په ډول زه نه پوهېږم او نه یې هم اټکل کولی شم. ته چې اوس څنګه ژوند کوې یا یې هم لرې. زه غواړم د مشورې په ډول یو خبره درته وکړم. ګوره، د هر څه لپاره معیار او اندازه وټاکه. د پورته دوه ډوله خلکو، هغه خلکو له ډلې چې ما یاد کړل بیخي مه اوسه. په خاصه توګه د ملګرتیا او اړیکو لپاره حتما معیار وټاکه. انسان ډیر کله له همدغو دوو څخه ضربه خوري. دلته انسانان هغسې نه دي لکه څنګه چې یې څیرې او خبرې دي. دا چې اوس دی دوران دی در باندې راټول دي د بې دریغه قربانۍ خبرې پرله پسې درته کوي چې کله بیا ګړنګ ته ولوېدې لاسنیوی دې نه کوي. داسې پلمه درته لټوي چې په هغه ګړنګ کې به دې خوا ورته بده شي. خپل حال به دې هیر وي، د هغوی په فکر کې به یې. باید د ملګرتیا او اړیکو لپاره اندازه وټاکي. په دې دواړو کې زیاته فداکاري ښه نه ده، خو ورڅخه ګوښتو هم ښه نه دی. معیار مهم دی. که له ملګرو سره ډیر مصروف شي د ژوند چارې به دې ګډې وډې شي. مالي امکانات او چارې به دې مخ په ښکته روانې شي. ورو ورو به دې ملا در ماته کړي. له ملګرو سره مجلس کول، وخت تیرول، د هغو لپاره خپلو شتو څخه مصرف کول ډیر ښه دي. سړی د خوښۍ احساس ورکوي، خو باید مناسب وخت ورته وټاکل شي. په دې چارو کې زیاتوالی د دې پر ځای چې خوښ دې کړي خفه کوي او راغورځوي دي. یو وخت و شاوخوا مې دومره ملګري وو لکه پر یوه میوه لرونکې ونې چې د مرغانو سیل ناست وي. کله چې د خزان باد ووهلم پاڼې او میوه مې ورژېده، هغه مرغان ټول راڅخه تللي وو. په ډېرو نږدې ملګرو پسې مې غږ وکړ. هغوی دومره لاره وهلې وه چې زما غږ یې نه اورېده. ځکه باید هر قدم په احتیاط پورته شي.
تر ملګرو دې زار شه اما په ځای او وخت خپلو امکاناتو او وخت ته په کتو. کله چې د اقتصاد او مقام ضعیف شو ولوېدې فکر نه کوم چې څوک ستا د راپورته کولو او بسیا کولو لپاره خپلې چارې پرېږدي. که یو نیم وي هم هغوی به تر تب بېوسه وي. همدا سمه ده. زه هم یو وخت په دې نظر وم چې خپلوي ملګرتیا او اړیکې پالل سادهتوب غواړي، خو اوس باید ووایم چې نن سبا د اصل تغییر کړی دی. د ځان ژغورلو او ساتلو لپاره باید یو څه په کږو وږو لاړو لاړ شو. بعضې وخت چل ول او تېرېستل وکړای شو. ته هم له ځانه ساده مه جوړوه. د امکاناتو نشتوالی مو باید ورخطا نه کړي. دا نړۍ ده، هر وخت همدردي زړه او لورینه تغییر کوي. دلته په ځان په یوه خبره پسې ټینګ نه نیسي، نه به هم ځان د یو خطر له امله ټیټوي. دلته به په لوړه کچه تغییرات راتلی شي. بیخي ژر ستا د تمې خلاف مهمه دا ده چې ته به یې په دې حقیقت کې ځان پوه کړې. ته که یو فقیر بیچاره انسان یې باید حوصله ولري. نه یوازې دا چې حوصله ولري بلکې ورسره په یو وخت کې فرصتونو ته ځیر او دوامداره کار وکړي. شاید د بخت ستوری دې بې حده ته نږدې شوی وي یا هم ته ورته نږدې شوی. همدارنګه که دې په یوه کاروبار تجارت کې ماتې خوړلې وي یا دې هم دنده له لاسه ورکړې وي، د دې معنا هیڅکله نشي کېدی چې ستا د امکاناتو برخه د ځمکې پر مخ ختمه شوې وي. خپله برخه امکانات یې تر همدې ځایه وو. نه دا خبره بې بنسټه ده. یوازې هغه انسانان د ځان لپاره کارولی شي چې لوېدلي، ستړي شوي، سیالۍ کول نه غواړي. لنډه دا چې تنبل شوي دي او نه غواړي بیا پورته شي. دلته حقیقتونه زموږ د سترګو په وړاندې دي، اما زموږ سترګې ورڅخه اړوو. له هره کیمرا، هرې درې، هرې دروازې غږ راکېږي چې بریالیتوب په وړاندې دی. هیله ده چې په شا لاړ نه شئ. تاریخ به مو همدغو نارو یا دوریو راسره ستړی شو چې تر تاسو ډېر لوېدلي انسانان راپورته شوي، یو ځل بیا یې تګ کړی، لاره یې وهلې او منزل ته رسېدلي. تاریخ یادوي چې ځینو د تګ لپاره ستا په شان پښې نه درلودې، اما د خپل عزم په واسطه یې په یو ډول بریالیتوب ممکن کړی و. ړندو انسانانو په سمندر کې غوپې وهلې، د خپل بریالیتوب لپاره یې په پټو سترګو لامبو وهل زده کړل. دا هر څه شوي او دا امکان وړه دي. دا د ځمکې مخ او زموږ ژوند دی. تاریخ یې هره خبره یاده ساتلې. که نه سر ورایسته کړې یو ځل یې ولوله. ګوره، که پاچا ځان وژنه کولی شي، که پاچا یې بې کوره کېدلی شي، یو فقیر او بیچاره انسان هم پاچا کېدی شي. که دلته یو پاچا بې کوره کېدی شي، یو بیچاره انسان د کور څښتن کېدی شي. د امکاناتو نشتوالی دی باید عزم او اراده مړاوې نه کړي. ته باید د امکاناتو په نشتوالي کې خپلې وړتیاوې راویښې کړي. کېدای شي دغه لنډه څه موده د امکاناتو نشتوالی او ستا سخت کار کول د دې سبب شي چې بخت ستوری دې له خوبه پاڅي. ډېر کله همداسې باور وکړه شوي دي. د ژوند کولو لپاره په غرونو کې تونلونه وباسئ او ځان ته ویاړ ور وبخئ. لکه څنګه چې باید د امکاناتو نشتوالی ورخطا او کمزوری نه کړي، همداسې باید د امکاناتو شتون هم په غفلت کې وانه چوي. په دواړو حالاتو کې باید د ډېرو شیانو خیال وساتل شي. نن د استاد تلوارو عمر یې لا مخ ته سم نه ودرېدلی چې له جیبه یو څو پاڼې راویستې. زویه دا واخله، د یو پخواني کتاب څو پاڼې دي. کله چې ستا په شان ځوان وم اخیستی مې، اوس یې دا څو پاڼې راپاتې دي. دا دی نن ورځې درس دی، ځکه زه باید لاړ شم. زوی مې تبې نیولی، روغتون ته یې بیایم. په زړه کې دې داسې څه در ونه ګرځي چې استاد مې ځان راڅخه خلاصوي. نه، زه رښتیا وایم چې زوی مې روغتون ته بیایم. د کتاب چې څو پاڼې مې درکړې ډېرې ارزښتمنې دي. په اوس وخت کې د ښار په یو کتاب پلورنځي کې هم نشي پیدا کولی. کله چې زه هم ستا په شان له ځینو ستونزو څخه کړېدم اخیستی مې و، زیاته مرسته راسره کړې وه. زه یو ځل بیا هم وایم چې بعضې انسانان ژر بدګمانه کېږي. هیله ده چې ته له هغو نه یې، ما درک کړه. عمر وویل بېغمه شه استاده، زه په تا باور لرم. هیله ده چې زوی دې ژر ښه شي. عمر یو بل ته یې لاسونه پورته کړل او لاړل. عمر په دې سپینګیري بولانې خرڅونکي کې څه عجیبه انرژي او بیداري ولیده. عمر په خپل کور کې پاڼې پرانیستلې، یوه بله خوا یې واړول، ترتیب یې ور برابر کو. په پاڼو کې په دې عنوان پسې لیکلي وو: په کورني نظام کې مشر په ځان ومنه، ظالم نه. زه نه پوهېږم چې ته څوک یې. دغه کتاب به همدا اوس د چا په لاس کې وي. ته که د یوې کورنۍ مشر یا هم د کوم کور زلمی یا انجلۍ یې،
باید د خپلو کړنو ته پام وکړي. خدای تعالی انسانان او د هغوی روحونه آزاد زیږولي دي. د ځمکې پر مخ هر څوک خپل حق او حقوق لري، نه یوازې د انسانانو بلکې تر انسانانو وراخوا د حیواناتو او نباتاتو حقوق هم معلوم دي. دلته که یو مشر په کشر حقوق لري یا حق لري، کشر یې په مشر لري. اما زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته توجه کمه ده چې د یو کشر هم باید خیال وساتل شي، احترام او په خپل ځای درناوی وشي. دلته تر ډیره یوازې د مشرانو حق پیژندل کیږي. سمه ده، ته که یو کشر یې د کشر په توګه هغه څه چې لازم دی د خپلو مشرانو پوره احترام وکړه. دا حق هم دی. هر امر غوښتنې په سر سترګې ومنه، په هر صورت کې چې هغه مشر وي، نه ظالم. په دې ټولنه کې په ځینو کورنیو کې یوه لویه ستونزه ده، هغه دا چې ځینې کورنۍ مشران د مشرتوب او ظلم ترمنځ توپیر نشي کولی. نه پوهیږي چې دوی د خپلو کشرانو مشران، مدیران او سمبالونکي دي که پر هغو ظالمان. هغوی د مشرۍ او رهبرۍ په هنر نه پوهیږي، ځکه یې له ظلم سره توپیر نشي کولی. ځینې مشران دلته لا تر اوسه په دې خبر نه دي چې غوره مشري زده کیدی شي، زحمت او کار غواړي، ښې لارې او چارې شته دي. باید هغوی وپوهول شي تر څو یو ښه ټولنه یا کورنۍ رامنځته کړی شي. ټول مالی امکانات به د ځان ګرځولي. فکر به کوي که کشرانو زلمیو ته په لاس ورکړي نو د هغو د بېلارې سبب ګرځي. په هیڅ کار کې به یې مشوره او نظر نه اخلي چې کله یې بیا کار خراب شي پړه به یې په همدغو کشرانو وراچوي. کله چې یوازې وي سره غلطي او خطا به یې نه وربخي. د کشر غلطي به یې له سره پام نه وي، چې کله بیا خپله پر دې ورسره ولاړ وي، په روغ کار کې به یې ګوتې وهي، حق ناحق به یې رټي، له خولې به یې لاس ورته ایستی وي. هو، دلته د ډیری مشرانو له فکر او انده د کشرانو اصلاح هم دغه دی. هغوی په دا ډول فکر او اصلاح سره د کشرانو په حق او وده کې زیاتې تېروتنې کوي چې ځینې یې لاندې دي. د کشرانو شخصیت ودې ته نه پرېږدي. د کشرانو ته په کورني کارونو کې د مشورې کولو موقع په لاس نه ورځي. د هغو هر ښه او بد نظر ته یوازې منفي عکس العمل ښودل کیږي. د هغوی د کورنیو مشکلات د حل په برخه کې پوره تجربه نشي ترلاسه کولی. د هغوی وړتیاوې د دې پر ځای چې راپور ته وغړېږي، محدودېږي او پټېږي. ته که د کورنۍ له مشرانو څخه یو دا ډول مشري کوي، کوښښ وکړه چې تغیرات پکې راولي. د یو مشر په توګه د کشرانو ټول حقوق مطالعه کړه. ډېر احتیاط د دې پر ځای چې کشران در اصلاح کړي، په رواني ناروغیو اخته کوي. هغوی د ډار او ویرې له امله له پټو لارو څخه کارونه مخې ته کوي چې په آینده کې ډېر مشکلات ورڅخه پیدا کېدای شي. همدارنګه له کشرانو څخه یې له مشروع لارو خپل حق وغواړي، احساسات شاته پرېږدي، له سړو لارو مخکې لاړ شه. که احساساتي برخورد وکړي بیا هم خپل ځان او حق ته زیان رسوي. که داسې لارو کار واخلي څو مشران مو متوجه شي چې هغوی غلط دي، خپل مشران مو د هغوی د ملګرو له لارې وپوهوئ چې متوجه یې کړي. د خپل ځان لپاره نرمه، په ورین تندي او ټیټ غږ مبارزه کوه. د استاد د لاس ورکړې څو پاڼې هم دومره وي. عمر پاڼې د خپلې کوټې تر ټولو په خوندي ځای کې کېښودلې، ژور اسویلی یې وایست او په خپل لوستي درس باندې فکر پیل کړ. له ځانه سره یې وویل، په رښتیا چې انسانان اړ نه دي چې د ژوند تغییر لپاره باید ټول کتابونه واړوي، بلکې یو څو ځواکمن توري د ژوند تغییر لامل کېدای شي. عمر 8 ورځې خپل استاد ته درس ته ورغی. هره ورځ یې له وادي سره سم استاد 2 درسونه ورکړل، خو یوازې یو ورځ یو څو ارزښتمنې پاڼې عمر ته درس پر ځای ورکړې، هغه ځکه چې استاد یې باید زوی روغتون ته بیولی وای. د استاد په خبره زوی یې سخت ستړی تبه نیولی و. د عمر حالت ورځ په ورځ ښه کېدو، هم په خپل عمر په ځان پوهېده او هم یې استاد ته اوس د عمر حالت تر پخوا ښه ښکارېدو. عمر به چې د کوټې سنګي په ګڼه ګوڼه کې شاوخوا انسانان وکتل نو به یې له ځانه سره وویل، یو یې هم له ما سره توپیر نه لري، ټول زما په شان انسانان دي. استاد مې رښتیا وایي، زما د ناکامۍ لامل زه خپله یم، نه نور انسانان. دا ټول انسانان هم زما په شان فکر لري او هر یو ورسره په جګړه دی. کوښښ کوي چې خپل ژوند روان وساتي، نه زما په شان چې نور انسانان ملامتوم او ورڅخه په ویره کې یم. خو خیر، اوس مې هغه تېرې بدبختې شپې ورځې تېرې شوي. د دې وروسته مبارزه ټاکم، له ژوند سره مبارزه چې یوه ښه مبارزه ده. د عمر مور چې په اوسني حالت عمر له پخواني هغه سره پرتله کړ،
حیرانه به وه. د عمر دې حالت د مور په حالت ښه مثبت اغېزه وه. د هغه د فکر کنګل برخې ورځ په ورځ اوبه کېدې. د استاد په درسونو به عمر ډېر سوچ او فکر کوو. اوس به یې په ځان ډاډ ورځ په ورځ زیاتېده. له هېڅ انسانه یې ویر نه درلوده. ټول انسانان لوی واړه په کار بوخت او بیکاره د ځان په شان ورته ښکارېدل. په دې باوري شوی و چې کوم کارونه د نورو لپاره د امکان وړ دي دی یې هم کولی شي. عمر د تیرو څو ورځو په جریان کې په دې فکر کاوه چې د پلار شرکت یو څانګه په کابل کې خلاصه کړې او په دی به یې مدیریت کوي. د عمر پلار به تل عمر ته ویل چې زه ژوندی یم ته اړ نه یې چې کار وکړي. اوس عمر غوښتل چې کله یې پلار کور ته راشي دی به د دې موضوع په هکله سره بحث ورسره وکړي. هغه ته به قناعت ورکړي چې باید کار وکړي او یو ځای د کور مالي چارې مدیریت کړي. انسانان د ژوند په میدان او لوبېدو کې ښه وده او پرمختګ کولی شي، نه په ننداره او په تماشا کې. هیڅ چا په قرار ناستې ښه ژوند نه دی زده کړی. هغوی چې لوبېږي او ډېرې ماتې خوري ډېر هوښیارېږي. عمر نن بیا د تل په څیر په وخت استاد ته حاضر و، خو داسې ښکارېده چې د استاد یو څه بیړه ده. هغه لګیا و خپل سامانونه یې سره یو ځای په ځای کول چې په عمر یې سترګې ولګېدې. یوازې دومره یې ورته وویل: زویه، نن باید د خپلوانو کره واده ته لاړ شو، خو تا بې ډالۍ نه پرېږدم. ونیسه یاداښت یې کړه. نن ورځ یوازې دا څو کرښې، بیا سوچ پرې وکړه. ژوند روان دی، ته څه کوې؟ دا ګولۍ ویشتل شوې په سرعت روانه ده. هدف یې معلوم دی، یوازې تر هدفه منزل پاتې دی. دا څه ټوکي وویل او روان شو، خو په تګ تګ یو ځل بیا شاته مخ ورته راتاو کړ. زویه، ژمنه کوم چې سر له سبا بېرته خپل درسونه په خوند مخ ته بیایو. عمر هم یو غږ پسې وکړ: استاده، زوی دې څنګه دی؟ هغه اوس ښه دی، خپلې لوبې کوي، په اړه یې اندېښنه مه کوه. له عمر سره تل دا فکر و چې یو ورځ به له استاده پوښتنه کوي چې له څه وخته راهیسې بولانیخ پخوي، په ځوانۍ کې څه کار کوو. خو هغه عمر ته یې د اضافه خبرو وخت نه ورکاو او هم یې په لومړی سر کې د هغه د کار او ژوند په اړه له پوښتنو منع کړی و. د مهالویش لږ ګډوډۍ وروسته یو ځل بیا د درس نورمال پیل. ژوند لکه زیړه یخوخلې پاڼه مخ په ځوړند روان دی. د ځمکې پر مخ هر انسان پناه کېږي. د یو انسان ژوند که هر څومره اوږد شي بالاخره خاتمه پیدا کوي. د نښان په توګه یوازې ژوندلیک دی، هغه تر سره کړي کارونه اخلاق او نوم پاتې کېږي. کله چې د ژوند پای ته ورسیږي انسانان د یوازې له هغو سره تر سره کړي چلند یادوي، ښه یا بد. دا څومره ښه خبره ده چې له مرګ وروسته یو ښه انسان یاد شي، او دا بیا څومره بده خبره ده چې له مرګ وروسته ښېرا درپسې وشي او یا بد انسان یاد شي. یو ښه انسان معمولي او وړه خبره نه ده. یو څوک پرته له دې چې ژوندی وي هغه په قبر کې پروت وي او د دنیا پر مخ انسانان په همدې نامه یادوي. ته چې د هر هدف لپاره کار کوي ترڅنګ یې خپل نوم هم په نظر کې ونیسه. د انسانانو زړونه وګټه، له هغوی سره نرمۍ کار واخله. ستا لپاره یو بریالیتوب او نیکمرغي باید دا هم وي چې وروسته له مرګه د انسانان ښه په نامه یاد کړي. یوه خبره تل په یاد لره، دا چې ژوند پای لري. موږ روان یو، ورو ورو درومو، ستنیږو. په تګ کې مو هېڅوک خبرې غوږ ته نه ږدي او نه مو هم نظر اخلي. بیا څومره ښه ده چې خپل شاوخوا انسانان له ځانه راضي او خوشحاله وساتو. په ډېرو کوچنیو خبرو د انسانانو زړونه له ځانه مه ماتوه، مه یې هم توروه. ژوند د ساعت د ستنو په څیر په خپل ټاکلي ځای او دوران کې حتما څو وارې څرخي. ته که هر څومره په ستونزو کې یا هم په راحت کې په دې نه ارزي چې د یو معمولي انسان زړه مات کړي. ګوره، هغه انسان ارزښت له لاسه ورکوي چې ستونزې منلی شي. ته باید له اوسني ژونده جنت ژوند جوړ نه کړي. ژوند دوه پړاوونه لري. لومړی همدغه د دنیا ژوند دی چې ستونزې او مشکلات ته یې ځای پکې ورکړی. ناخوالې یوه برخه ده، نیکمرغي او بدمرغي دواړه ورسره تړلي. معلومه نه ده چې څه وخت نیکمرغي کېږي، څه وخت بدمرغه. دویم د جنت ژوند دی. که هلته کومه ستونزه او مشکل مخته راغی بیا د شکایت حق لري. له انسانانو سره پام وکړه، ډیر پام. هغوی نازک دي، زړونه یې نري دي. له کوچنیو خبرو او ګیلو ورته تیر شه تر څو انسانیت معنا پیدا کړي. انسانان ډیر نازک دي، باید دومره پام ورسره وکړي لکه څومره چې د یوې ښیښې له ګیلاس سره کوي.
وخانده ستونزې شته په دې ټول پوهیږو خو ستونزې یوازې ته نه لري په څنګ کې ملګري دې هم لري مشر دې هم او تر تا وروسته خلک هم انسان ډیر وخت له دې امله زیات ځورېږي چې فکر کوي یوازې همدی په ستونزه کې بند پاتې دی ژوند یو لاړ او مخته حرکت نه کوي نه داسې نه ده ټول ستونزې لرو حاصل یو بله خبر نه یو خطا کیږو د یو بل د پیژندلو هنر مو کمزوری دی د ظاهر له مخې قضاوت کوو ژوند جنجال دی پیچلې لوبه ده له پیله تر پایه په تیر کې هم ستونزې اوس هم شته هواریږي به هم خو بیا به هم وي بله به هم مخته درته راځي د ځمکې پر مخ چې څه انسانان دي له پاچا تر ګدا هر یو ستونزې لري توپیر په دې کې دی چې ځینې لوی ستونزې په خندا تېروي بعضې بیا په وړې ستونزې ته تیندی تریو نیسي هغوی چې د ژوند په اصل پوهیږي پر ځان زیات فشار او ځینې بیا کم فشار ته لاسونه اوچتوي ستونزو سره باید مقابله وشي که ځان ورته لاندې کړې هغومره دې لاندې کوي چې څو یې وس وي ته د ستونزو مقابل کې څنګه ورته خاندې که ژاړې ستونزې په هر ډول انسان تیریږي چې ورته وخاندي په هغو هم تیریږي په هغو هم چې ورته ژاړي دلته پوښتنه پیدا کیږي چې کله په دواړو ستونزې تیریږي بیا نو څه توپیر کوي چې ورته خاندو که ژاړو توپیر کوي لومړی که د ستونزې په مقابل کې وخاندې کیدای شي ستونزه ماته او وژړوي او بری پرې برلاسه شي که د ستونزې مقابل کې وخاندې نور انسانان به دې په څیره کې یو بریالی او خوشحاله شخص وویني که د ستونزې مقابل کې وخاندې فشار به دې کم له ذهني ګډوډیو به خلاص او ذهن به دې ضعیف نه شي که ورته وژاړې اول سیالان به دې خوښ شي دوم ذهن به دې ناامیده او ضعیف شي بریالۍ پلانونه او برنامې به درته وړاندې نشي کړی دریم د دې پر ځای چې ستونزې لاندې کړي هغه به تا لاندې کړي څلورم که ستونزې تا وژړوي هغه به درپسې وخاندي نو وخانده په همدې ګډ وډ حالت کې ژوند یو بې باوره ملګری دی معلومه نه ده چې چېرته به دې پرېږدي له بده مرغه عمر 11 ورځې ونه شو کړی چې خپل استاد ته درس ته ورشي لامل یې دا و چې پلار یې له هرات څخه راغی د عمر په ځان او نظم کې د ژورو بدلونونو له امله حق حیران شو ولیدل چې عمر د کوټې نظم تر پخوا څو چنده برابر کړی د عمر په کوټه کې به د عمومي معلوماتو کتاب سره هیڅ وخت نه و پرته له درسي کتابونو څخه اوس یې 8-9 عمومي معلوماتي کتابونه په کوټه کې پلار ولیدل د کور مالي او اقتصادي چارې تر پخوا ښې مدیریت شوي مصارف څو سلنه راکم شوي د عمر پلار دا ځل داسې یو عمر ولیده چې څنګه یې د ده هیله درلوده یو باورمند بیدار هر څه ته متوجه او یو خلاص یو شخصیت داسې یو شخصیت چې له هر څه سره د مبارزې وړتیا له ورایه پکې ښکارېده اوس عمر هغه د پخوا په شان بې تفاوته عمر نه و هغه اوس پوه شوی چې هر څه یوې وړې خطا او بې نظمي ته په تمه دي تر څو د نیوکو باران پرې جوړ کړي ځکه خو یې هر څه ته پوره پام و په دې توانېدلی و چې له بې ځایه خیالونو ځان وباسي پلار یې چې د عمر دا نظم ولې ډېر ژر د عمر له مور سره مشوره وکړه چې عمر ته به یو کار برابر کړي هغې هم ورسره ومنله او ډاډ یې ورکړ چې عمر یې اوس کولی شي د دې یوې میاشتې په جریان کې په هغه کې ژور بدلونونه راغلي دي پلار یې له عمر څخه د پرمختګ پوښتنه وکړه خو عمر یوازې دومره ورته وویل چې د یو ملګري په مشوره له کتابتون څخه کتابونه اخلي او لولي هغه د خپل نابغه ښوونکي په اړه خپل پلار ته څه ونه ویل پلار یې په کمپنۍ سیمه کې یو لوی دوکان کرایه کړ او د خپل شرکت یوه وړه څانګه یې عمر ته پرانیستله په تیرو 11 ورځو کې د دې څانګې زیات کارونه خلاص شول په نږدې ورځو کې پرانیستلو ته چمتو وه عمر اوس هغه پخوانی عمر نه و تل خوشبینه او هیلهمند و د ناهیلۍ په نامه یې اصلا په وجود کې څه نه و رنګ یې تازه و وزن یې برابر او کاملا د ناهیلۍ له دایرې وتلی و له 11 ورځې غیر ضروري وروسته یې په 12مه ورځ مازدیګر 5 بجې فرصت وموند تر څو خپل ښوونکي ته ورشي که څه هم د درس وخت تیر و خو عمر غوښتل چې نن باید خپل ښوونکی په دې خبره خبر کړي چې غیر ضروري د څه له امله وه هغه ته به یې ووایي چې اوس یې د ژوند مینوال وختونه را رسېدلي ځان ارزښتمن احساسوي او له پخواني حالت په پوره توګه وتلی دی په کور کې جامې بدلې کړې د سړک پر سر یو کاسټر موټر ته پورته شو مخ پر کوټسنګي لاړ تر څو خپل ښوونکی وویني که د کابل کوټسنګي ته کله تللی نو حتما به یې له ګڼې ګوڼې سره بلد وي عمر د لارې د بندوالي او بیروبار له امله په پاو باندې 5 بجې ورسېد تر هوایي پله تیر شو مخامخ د خپل استاد خواته لاړ
کله چې له خلکو ښه ور تیر شو ګوري چې د استاد ریړۍ نشته، په ځای کې د شربتو ریړۍ ولاړه ده. هغې ریړۍ ته ورغی، سلام. وعلیکم سلام. ورور په دې ځای کې څو ورځې مخکې یو بله د بولاني ریړۍ وه، هغه څه شوه؟ نه پوهېږم، ما دا ځای د 10 ورځې کېږي چې کرایه کړی. څه معلومات نه ورڅخه لري؟ نه، زه چې راغلم دا ځای ته شو. عمر په فکر شو. داسې یو ناڅاپه هغه څه شو، 10-12 ورځې کېږي دا ځای پرېښی دی، یعنې زما له غیر ضري 1-2 ورځې وروسته. اخر هغه ولې او په کومه لاړ؟ داسې خو به نه وي چې له ما څخه تنګ شوی وي او ځای بدل کړی وي. د شربت والا له غږ سره عمر له فکره ووت. ځوانه زما اوس ذهن ته راغلل، دغه مخامخ د برقي سامان آلاتو پلورنځی ویني؟ هو وینم یې. زه چې کله دلته راغلم د دغه دوکان مالک راته وویل چې هر وخت دلته یو ځوان راغی او د بولاني د وال پوښتنه یې کوله، زما دوکان ته یې راولېږه. فکر کوم هغه ځوان ته یې همداسې ځانګړنې یې ماته راښودلې وي، خو دا خبر مې بیخي له یاده وتلې وه. همدا مخامخ دوکان ته ورشه. سمه ده، مننه. له دې سره سم یې حرکت وکړ. عمر د برقي سامان پلورنځي ته دننه شو. دوکاندار یو اخیستونکی په دوکان کې و. دوکاندار په کوم څه پسې په دوکان کې ګرځېده. یو شېبه وروسته یې 2 ولډرونه راواخیستل او هغه بل سړي واخیستل او ووت. دوکاندار عمر ته مخ کړ. مهرباني وکړه ځوانه، څه دې غوښتل؟ زه کوم څه نه غواړم، یوازې هغه ستا د دوکان مخامخ چې کوم سپین ږیری بولاني خرڅونکی ولاړ و د هغه په اړه مې معلومات غوښتل. یو شېبه یې فکر وکړ. ستا نوم څه دی؟ عمر په دې خو زه نه پوهېږم چې هغه چېرته لاړ او څه شو، خو ستا په نامه یې له ما سره یو امانت ایښی دی. هغه ویل چې زما له تګ وروسته به ژر درته راشي، خو ته ډېر وځنډېدلې. ته صبر، زه دې امانت درکړم. دخل یې خلاص کړي او کتاب یې ورڅخه راویست چې برسېر یې پلاستیک پرې هوار کړی و، نور یې ښه رابر ټیپ پرې تاو کړی و. دوکاندار وویل، واخله، د عمر په نامه یې همدا امانت له ما سره ایښی و. خوشحاله یم چې درته ومې رسوم. عمر هغه واخیست او له دوکاندار څخه یې مننه وکړه. کتاب یې وکوت، کلک یې بند کړی و. عمر له ځان سره فکر وکړ چې باید په کور یې خلاص کړي. له دوکانه ووت، تر هوایي پله واوښت، یو ټکسي ته چې له سپارلۍ څخه یوازې یو نفر کم پورته شو. ټکسي حرکت وکړ. عمر د شپې تر 12 بجو پورې وخت ونه موند چې د خپل استاد کتاب خلاص کړي، ځکه چې له خپل پلار سره د نوي شروع کېدونکي کاروبار په اړه خبرې کولې. 10 بجې 7 دقیقې عمر خپلې کوټې ته لاړ او ور یې پر ځان پسې پورې کړ. تر کتابونو لاندې په پلاستیک کې بند کتاب یې پورته کړ. په خلاصولو یې پیل وکړ. استاد یې کتاب کلک او منظم بند کړی و. رابر ټیپ یې دومره سخت او ډیر پرې تاو کړی و چې عمر اړ شو څو له یوې وړې چړې څخه کار واخلي. بالاخره عمر بریالی شو. پلاستیک یې ورڅخه لرې کړ. خو د عمر د تمې خلاف هغه یو کتاب نه بلکې کتابچه وه. عمر له کیڼې خوا نه کتابچه خلاصه کړه. وایړوله، تشه او خالي وه. یوازې د سر په پاڼو کې څو پاڼې په قلم لیکل شوي وې. عمر کتابچه راسته کړه. ګوري چې په ښکلي لیک یې څو پاڼې ورته لیکلي دي. د هغه د کتابچې له پاڼو چې استاد یې عمر ته پرېښودلې وې، زویه ما وبخه. انسانان له ډېر کوښښ سره نشي کولی چې د ژوند کنټرول په بشپړه توګه له ځان سره واخلي. دا چې ولې نشي کولی یو اوږد بحث دی، دلته یې نشم درته توضیح کولی. ته که زما پورتنۍ خبرې ته په فکر کې د تل لپاره ځای ورکړې، ښایي یو څه آرام ومومي. ځینې وخت ژوند په ډېر فکر کولو ارزي، خو ځینې وخت بیا نه. پام دې زویه چې څه وایم، موږ به خپل ژوند ته دوام ورکوو، ډېر به زړه نه ورته خورو. بالاخره یو نسل یا یو څوک به دا معما حل کړي چې ژوند څه دی. آیا ژوند یو داسې ناروغي ده چې تر اوسه علاج نه دی پیدا شوی؟ که یو تفریح، خوب یا هم نیکمرغي ده؟ په هر حال زه نور په دې اړه نه غږېږم. زما شاګرده دا چې داسې بې خبره پرېښودلې بخښنه غواړم، خو زه مجبور وم. موږ خپل راتلونکي مخکې له مخکې نشو لیدلی چې سبا به په ژوند څه کوي. په دې خو ته هم پوهېږي. زما د ژوندانه د پاڼې له وختو سره تاوان تر تا هم در ورسېد. زه نور نشم کولی چې له تا سره ووینم او درس درکړم، خو ته د خپل درسونه تل تکراروه. باید ووایم چې د بولاني خرڅونکي په توګه مې دنده پای ته رسېدلې ده. ته خوشبخته وې چې په دې وخت کې ما برابر شي. زه خوښ یم چې په دې دوران کې مې ته ولیدې. ته به فکر کوې چې دا لیده کاته یوازې ستا په ګټه و. نه، داسې نه ده. دا هر څه زما په ګټه هم و. دا طبیعت قانون دی چې دوه نیکمرغۍ نیمګړي سره یو ځای شي یو مکمل رامنځته کوي. ژوند وکړه، یوازې ژوند. ډیر خلک په خپل ژوند نه کوي بلکې د نورو د ژوند تمثیل کوي.
په خپل ژوند کې داسې ننوځه لکه ماهي په سمندر کې، اندېښنې داسې لاندې کړه لکه خاوره چې تر سمندر لاندې ده. زویه تل دې غوښتل چې زما په اړه معلومات ترلاسه کړې، اوس یې ولوله. د کابل پوهنتون له ارواپوهنې څخه فارغ او په دې برخه کې 2 ماسټري لرم. واده مې کړی دی، 3 اولادونه لرم. د خپل وطن په بیلابیلو ولایتونو کې اوسېږم. زه امکانات لرم او غواړم له ژونده خوند واخلم. ژوند مې د خپلو مټو په زور ځان ته اسانه کړی. د ترکیې، استانبول او هند، نوي ډیلي او کلکته مې د خوښې ښارونه دي. ځینې وخت له خپلو اولادونو سره په چکر ورځم. د یو کتاب په لیکلو بوخت یم، ځکه مې د 8 میاشتو په جریان کې 8 ډوله کارونه ترسره کړل. دا د دې لپاره چې د خلکو چلند او کړه وړه د ټولنې له بیلابیلو طبقو سره وڅېړم. ټیکسیوان، بولاني خرڅوونکی، څوکیدار، برق جوړونکی، د هوټل شاګرد، په یو بل ځای کې بیا د 1 میاشتې لپاره د خپل ملګري د هوټل په تخت ناست وم. ته پوهېږې موږ باید د ټولنې ناوړه باورونه ختم کړو. دا ټولنه له ډېرو داسې باورونو ډکه ده چې په یوه کتاب کې هم نشته. بېمعنا باورونه مو یوازې د ژوند د محدود کېدو او وروسته پاتې کېدو لامل شوي. دا ټولنه ژورې مطالعې ته اړتیا لري. زه هیله لرم چې یو عجیب کتاب خپور کړم، ځکه ما ډېر خلک وڅېړل او له هغوی څخه مې عجیب شان نوټ کړل. ما مخکې هم یادونه وکړم چې کله 2 نیمګړي سره یو ځای شي نو یو مکمل رامنځته کوي. زما د کتاب تر ټولو ښه برخه یې ښایي تا سره لیدلو او مخامخ کېدلو ما ته ډېر څه راکړل چې زه به یې په خپل کتاب کې خپاره کړم. ما عجیب شیان را سره نوٹ کړي. ژر به مې کتاب خپور شي. هیلهمن یم چې پیدا به یې کړې. رښتیا زما په اړه هېڅ اندېښنه مه کوه. زه ټول امکانات او هر څه لرم. هر کله دې چې کتاب زما کتاب پیدا کړ، ښایي په نامه مې هم پوه شي او یو ځل بیا به سره ووینو. په دې هیله چې زما خبرې دې په ژوند کې د بدلون لامل شي. ستا استاد بولاني خرڅوونکی. پای. ډېره مننه له اورېدلو څخه مو.